او یو روایت راوړم، ځکه چې په یو وار باندې ټول روایتونه راوړم بیا تاسو باسونه سره ګډوډېږي. یو شی چې تر اوسه پورې دغه 15 ورځې چې خبرې کېږي هېڅ چا اشاره ورته ونه کړله، او تاسو ته یې زه اوس یادومه که ډېره بیاکله خبر وم وبښئ، او که روایت و بیا به باسونه په کوو، که نن وخت ناوخته و سبا به بیا رومونه په جوړ کړو. البته ډاټونه در کوم. ګورئ، یوه خبره ده چې کله ټرمپ د باګرام خبره کوله، نو په دې وخت کې د پاکستانیانو لخوا په شکل د اشکالو امریکایانو ته وویلې چې موږ سره خبره وکړه چې موږ دا باګرام درته ترې واخلو. ښه، بیا مین وایل د پاکستان لوړپوړي چارواکي راغله او له ټرمپ سره یې ملاقات وکړ، او بیا له دې ملاقات نه وروسته په افغانستان باندې بریدونه هم شروع سول، هم زیات سول. ښه، څو خبرې دي. په طالبانو باندې د فشار زیاتوالی هغم نظامي، نو پخوا وخت کې به چې کله په افغانستان کې کوم حکومت راغی، بالخصوص د طالبانو یا داسې حکومت چې نړۍ ته به د منلو وړ نه و، نو نورو افغانان به ورته تقویه سول تر څو پورې هغه نظام راوپرځوي، او نور افغانان د هغه حکومت په مقابل کې قوي وو. که د روسانو وخت راواخلې، مجاهدین یې ورته قوي کړل، طالبانو په مقابل کې پنجشیر او وغیره راجع کړل. دا ځل چې طالبان راغلل، که مو فکر کړی د افغانانو روایت نظامی لحاظ باندې د دې طالبانو په مقابل کې ضعیفه سه. پټ او ښکاره ډیر ملاقاتونه سوي، دا نه ده چې نه دي سوي، تر څو پورې دوی راجګ سي او بیا د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي. مګرم ډیر هم د جمهوریت په وخت کې وویلی سول، هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته وویلی سول چې تر څو پورې دغه ډلې سره کینی، یو قوي ډله جوړه کړي او بیا د هغې لپاره مادي، مالي او جیو پولیټیکل امکانات برابر کړي تر څو طالبانو په مقابل کې وجنګوي. چې همدرد صاحب د موږ او تاسو دغه یو نظر ګرځېدل چې و، هم سیاسي و هم نسبتا نظامي و، خو موږ چې د دوی غاښونه وکتل هغه دومره ضعیفه او کمزوري و چې د طالبانو د روایت په مقابل کې دوی ضعیفه و. نو نوی روایت د ما په نظر دا هم کېدای سي چې امریکایانو او پاکستانیانو دا تعهد سره کړی و، پاکستانیانو ته ډیر زیات مالی او سیاسي او هر رقم امکانات برابر کړي، ورته ویلي چې موږ په طالبانو تاسو ته فشار اچوو، باګرام یو، مګرم نور چې طالبان غاړه کېږدي نو که تاسو موږ حمایه کوي، چون پاکستان خو له طالب نه شرمېږي، په هیڅ رقم نه ترې شرمېږي. موږ ځو او په دوی باندې حملې کوو، فشارونه په واردو، او بهانه هم را سره تیاره سته، او بهانه به هم دواړو ګډه جوړه کړي چې دلته ټي ټي پي ده او موږ د خپلې ټي ټي پي لپاره راځو، په تاسو حمله کوو. کله چې پاکستانیان نظامی حمله په افغانستان طالبانو باندې وکړي، نو طالبان دلته اوس یو پارټنر ته ضرورت لري، یو قوي پارټنر ته ضرورت لري تر څو پورې د پاکستان له دې جنجالونو خلاص کړي. ګورئ، دومره وړه حمله چې موږ او تاسو جناب همدرد صاحب بل نن لکه چې له چا مو پوښتنه وکړه چې آیا د حمله رښتیا سوې که نه، ځکه سړی کله کله وشرمېږي چې حمله به نه وي سوي او موږ به دلته بحث ورباندې کوو. تر دې پورې د حمله وړه وه یا نامعلومه وه چې زه او ته هم په کنفیوز وو چې آیا د حمله به سوي که به نه وي سوي. مګرم د یو ابرقدرته هیواد رئیس جمهور چې ټرمپ نومیږي هغه په دې حملې خبر ده، په همدې وړې حملې هم خبر ده، او هم اعلان تیر که چې زه د طالبانو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوم. ډبل ډاټس. اول ډاټ هغه و چې ده وویلې زه باګرام غواړم. ما په هغې باندې خپله تبصره کړې هم وه، ما دا تبصره وکړه چې طالبانو باندې امریکا خپله نظامي حمله نه کوي،
خپله نظامي عمله ځکه نه ورباندې کوي که چېرته په زور دی دغه باګرام ونیسي ساتی یې نسي له طالبانو نه. یوازینۍ لاره د امریکا لپاره نظامي دا ده چې بیا به ټول طالبان له منځه وړي. ټول طالبان چې له منځه ویوړل لکه د 2001 کال بیرته به دی راجګېږي او خپل بل د افغانانو سره به ګډ حکومت جوړوي چې د دې لپاره امریکا برابره نه ده. ام زلمی خلیلزاد دا خبره کوي، ام موږ او تاسو په پیګو او امریکا په داخل کې او د چین او د روس او ټولو په مقابل کې امریکا دې آماده نه ده چې طالبان ریموو کی په نظامی لحاظ باندې البته او نه غواړي چې په نظامی لحاظ یې ریموو کی ځکه په دې ډیره سرمایه ګزاري کړې ده. نو دلته دوه لارې وي، یوه لاره دا وه چې افغانان راجګ سي خپل انسجام برابر کی، امریکا کانی کی په فاینانشل لحاظ او پاکستان کانی کی چې جای ورکی او تخنیکی نور همکاري ورسره وکي او دغه افغانان لاړ شي په طالبانو باندې فشار وارد کړي او د دې لپاره ډیر زیات هیلې موجودې وي د نړیوالو. پاکستان هم دا کوشش وکړ په ترکیه کې د دوی د استخباراتو ډلو له شمالي ټلوالې خلکو سره وکتل، دوستم سره په دې مورد خبرې سوي چې څنګه کولی شي په طالبانو باندې نظامی فشار راوړي. عطا محمد نور سره سوي، نورو ډلو سره خبرې سوي، مګر کله چې د دې ټولو ډلو هغه امکانات ولیدل دوی په دې پوه سول چې موږ به په خره سپرېدل یو شرم ترې کوزېدل بل شرم. دوی په دې پوه سول که موږ دغه افغانانو کې یا د سمیع سادات ډله حمایه کو یا یو بل ډله حمایه کو یا دوی دواړه سره یو ځای کو او په طالبانو باندې ورمارش کو، دوی نشي کولی طالبان د فشار لاندې راولي. نو امریکا خپل داخليږي نه، افغان نشي کولی چې د طالب په مقابل کې جبهه ونیسي. بل افغانانو ته لویه ستونزه دا جوړه سوه، هغه هم د سوشل میډیا نه ورته جوړه سوه چې دوی اوس نشي کولی چې خپل روایت هم کوي کی او پاکستان کې جغرافیا لاس ته راوړي او د پاکستان له جغرافیې نه جلب جذب وکړي. چون هغه افغانان چې د طالب په مقابل کې جنگيږي هغوی د پاکستان له خاورې نه چې کله جنگ کوي دوی سره دا نیریټیو کمزوری کیږي. مونږ ټول د دې په مقابل کې ولسونه راجګیږو چې وروره ته پاکستان ته بیا غېږې ته ور ولوېدې. دا فوجه کوپی او دغه ډله ښه مثال و چې خلکو په شرمو وشرمول. نو دوی چې دا ټول حالات ولیدل چې افغانان نه پاکستان ته راتلی سي، نه قوي دي، نه منظم دي او نه په طالبان باندې دوی دغه نظامی فشار واردولی سي چې طالب دی ورخطا کړي او ما سره د خبرو وکړي. اوله خبر دا سو چې امریکا خو خپله مستقیمه نه ورسي. دویمه خبره دا سو چې افغانانو کې زور نشته چې طالب په مقابل کې نظامي وجنګېږي. دریمه خبره دا سو طالبان بې زوره امریکا ته غاړه نږدي. څلورم چې پاتې سو، څلورم یوازینی شی دا پاتې سو چې پاکستان په خپل حمله وکړي نظامي. دغه د چې که دغه حمله لږ نورم زیاته سي طالبانو ته هم دا شی یو رقم نه یو رقم ته یو پلس پوینټ ده، ځکه هغه طالبان چې هغوی نه غواړي له امریکا سره ځان جوړ کړي هغو ته هم دا یو ښه چانس پیدا کېدلی سي چې دوی ورته وایي چې پاکستان خو زموږ دښمن سي، دغه د موږ باندې بمونه غورځوي، حمله یې را باندې وکړله، پلانکی یې رانه مړ کړه، بیستانکی یې رانه مړ کړه. اوس د پاکستان په مقابل کې موږ باید پارټنرشپ وکړو او د پارټنرشپ لپاره دلته یو درېمګړو ته ضرورت ده چې دا پارټنرشپ له امریکا سره راته جوړ کړي او امریکایان وایي چې موږ آماده یو چې دا پارټنرشپ درته وکړو. پاکستان به هلته دغه بمباري بندوي چې کله امریکا په خپ کې را داخل سو. بیا تکراروم، ولې ټرمپ دومره عاجل په 24 ساعتو کې د یو هیواد چې هغه امریکا نومیږي د هغې رئیس جمهور راجګېږي او وایي چې زه ولنټیرلی آماده یم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله وکم، زه لایف ژوندونه خلکو ته ساتم او دا د ما مسلک ده، زه په دې کې ډېره تجربه لرم. رایټ اوې له موقع نه استفاده وکړه او په دې باندې که مو فکر قطر او سعودي عربستان په دې کار کوي، لګیا دي درېمګړتوب لپاره او دوی د درېمګړتوب غوښتنه هم سره کړې ده. درېمګړتوب به بیرته د قطر او د سعودي عربستان د دغو نورو کسانو چې د امریکایي کسان دي د دوی په واسطه باندې امریکا را داخلي. یو ځل بیا دغه موضوع چې ما او تا کړی وای، ما او تا سیاست بایک دا نظامی یو نیمه موضوع راته پاتې وه چې ما ور باندې زور اچولی وای،
په طالب کله چې بیرته معادله جوړېده نو هغو نظامی جمهوریتیانو چې د طالب په مقابل کې جنگ کړی دا خلک به لکه د بون غوندې حاکمېدل او بیرته په قدرت باندې خبرې کېدې. اوس موږ په سیاسي لحاظ هم له سانحې نه ووتو، په نظامی لحاظ هم له سانحې نه ووتو. نور دلته بل اپشن موږ سره نسته. مخکې دلته هلال کرنل هلال څه نومېږي هغه ناست و، هغه د راسي اصلا دغه موضوع د پاکستان حمله د موږ د جمهوریتیانو حمله پاکستان وکړه. داسې به لاند درته وایم ولې موږ کې ظرفیت نه و. دا یو دریم روایت ده چې ما تر اوسه پورې په دې مورد باندې په میډیا کې خبرې نه دي اورېدلي چې دغه حملې به د غرب د پروتوکول له مخې نه پاکستان په طالبانو باندې کوي، تر څو طالبان دې ته مجبور کی چې خپل پارتنر پیدا کی او د طالبانو پارتنر چې ده د پاکستان په مقابل کې او د دې جنگو په مقابل کې یوازینی هیواد د چې هغه امریکا ده. دغه هغه لنډ عنوان و چې له دې نه علاوه یو بل غمزه لرم نریټیو فایزان بل صاحب یو تا دوه کې ډاټونه به زه درته یادوري وکم. یو خو د امریکایانو سره په هماهنګۍ مهرباني شوې وه چې دوی د اعلامیه خپره کړه چې موږ پرې خبر وو. دوهمه مسله که د پام وي آخري ځل چې کله د ټرمپ نه پوښتنه وشوله د باګرام د مسلې په اړه، ده وویل چې باګرام غواړم، هغه آخر ځل د وایټ هاوس په مخه کې و فکر کوم، ده وویل که چیرې رانه کړي نو بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. دغه د څه وکړم مسله همدغه ده. ځکه ویل چې زه بیا پوهېږم څه وکړم. نو دوهم آپشن خو خبره ده چې دوی نه یوازې دوهم آپشن لري، افغانانو غوندې نه دي، 10 آپشنونه دوی لري. که دې کار ونه کوي دغه، البته که دلته دې تا کار له ونه ډاټ کوي سره یو دغه. بل ډاټ زه اضافه کوم او لوی ملا ته دې ډاټونو ته دوام ورکړه. البته ما نه په دې خپلو خبرو کې ویره سو. مخکې له دې نه تاسو به وایئ دا 4 کاله ولې په دې جمهوریتي کسانو باندې دوی سرمایه ګزاري ونه کړه. دا یو ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه خو همدرد صاحب ته معلومات ده. همدرد صاحب هغه پروپوزل چې دوی ته ورغلی و چې موږ ته دا شیان راکړئ موږ په دوی باندې جنګ کوو، هغه وخت کې ولې دوی دې پروپوزل ته غوږ ونه نیوی. وجه دا وه چې له دې نه مخکې چې د جمهوریت په عسکرو باندې دوی سرمایه ګزاري وکړي، دوی په طالبانو کې سرمایه ګزاري وکړه چې هغه د جلال الدین حقاني کورنۍ وه. دوی په دې پیدل چې که چېرته طالبان موږ سره دا خبره نه مني نو په داخل د طالبانو کې دوی ډیره سرمایه ګزاري کړې وه غرب، تر څو پورې دوی هغه طالبان چې د امریکا او د غرب خبرو ته غوږ نه نیسي، دا به بیرته په داخل د طالبانو کې دا کارو کې او دا موضوع په حال کې 2.5 کاله سراج الدین حقانی ضایع کړي دي او د ده ډلې. دوی 2.5 کاله د دې لپاره کار کاوه چې په زور او په رضا او په چل باندې به په د خپل نورو طالبانو دا موضوع ومني او سراج الدین هر خبرې کې دا خبره کوله. کله چې د سراج الدین حقانی ډله په طالبانو کې ضعیفه سوه، څوک ورور و کتره و هر څوک چې هغه مړ سه او نور خلک له وظیفو نه ورته لرې کړل. ګوره نیویارک ټایم او دا ټول امریکایانو به په دوی ته لابي کوله چې دوی کوي کی. کله چې دوی په دې پوه شول چې طالبان هغه طالبان چې موږ حمایه کول چې تر څو موږ ته دا زمینه سازي وکړي هغه له منځه لاړ، ضعیفه سول. هغوی ګیب اپ وکړ. د ګیب اپ نه وروسته دوی بیا کوشش دا وکړه که چېرته ممکن په ممکنه حالاتو کې د جمهوریت والا دا کار وکړي. زه په دې باندې 100% متیقن یم چې د جمهوریت والا د طالب په مقابل کې امریکا نور نشي استفاده کولی، هم منظم نه دي هم پوتنشل نه لري. نو چې طالبان ناکام سول دا یو موضوع سوه. په جمهوریت کې سره بیا وکتل را وکتل دا کارونه څه، دا د دویمه موضوع سوه. ټرمپ باګرام غواړي ډېر عاجل چې طالبان ته ووایي چې دا شی ومنئ. تاسو نه د ما دا ډېره اسانه پوښتنه ده، ډېره اسانه. تاسو په دې فکر وکړئ ټرمپ تا ښه ویلې چې دوی 10 اپشنه لري چې طالبان ورته ناکام سول، جمهوریت ورته ناکام سو او امریکا خپل نظامی حمله نه کوي، نو ولې پاکستان د طالبان آیا پاکستان پخوا دا کار نه ده کړی؟ پخوا د همدې جکابادو که څه تندر ویلی و او څو نور میدانونه په امریکا ته ورنه کړل، څوک پیږي چې هغه بمباري یې کوله هغه د پاکستان الوتکې نه وې. اخره کې په دې باندې ډېرې خبرې وسولې چې هسې خلکو ویلې چې امریکایانو حمله وکړله، زیاتره حملې خپلې پاکستانیانو کولې. په هوا کې تیارې وې معلومېدې نه، غږ به امریکایانو وکړو چې موږ یې کوو، نور به پاکستان لګیا او په موږ یې بمونه غورځول. دا خو د پاکستان اوله ورځ نه ده چې په افغانستان کې مداخله کوي او نظامي حمله کوي. د جهاد په وخت کې اکثره پاکستانیان جنګېدل، سلاوي هم وې او پاکستان هم جنګېدل.
د نجیب حکومت یې درته رانسکور که د امریکا سره په پروتوکول، طالبان یې درته رانسکور کړل تېره دوره کې د امریکا په پروتوکول. دا ورته طالبانو ضعیفه کول یا رانسکورېدل. ولې امریکا او پاکستان د دوی خو دا اوله معامله نه ده چې سره کوي. تاسو موږ دا ولې نه وایو چې پاکستان دغه حملې چې کوي دا د غرب په پروتوکول باندې کوي، تر څو پورې طالبان دې ته آماده کړي چې له غرب سره خبرې وکړي. او طالبانو باندې که دغه موضوع اوس په سپین بولدک باندې رښتیا هم ځینې ویډیوګانې موږ ته راورسېدلې، ډېر سخت بده ورځ ده. فایضان صاحب یو لنډه پوښتنه دلته تا وویل چې پاکستان فشار راوړي تر څو طالب قانع کړي چې د امریکا سره کینی. زه بیا فکر کوم چې پاکستان کوشش کوي چې د دې کار مخه ونیسي، ځکه دوی راغلل واشنگټن دلته ته زه په ډېرې بخښنې سره دغه دلته خبره ده. مداخله زه دلته به دوه دغه خبرې یوه پوښتنه به زه اخري وکړم، بیا به زه لاندې لاړ شم، دغه تبصره به واورم. زما یوه پوښتنه دا ده، او نن خو دغه د سکپټیسزم بحث دی که نه، د مترددګرایۍ. زما سوال اساسي دا دی چې پاکستان ولې مرسته وکړي چې طالب امریکا ته نږدې شي؟ دغه دلیل څه دی؟ دا پوښتنه د لوی ملا م وه. ګورئ، یو د پاکستان خپل زړه ده چې څه غواړي، یو د پاکستان تجارت ده. دا دوه موضوعګانې موږ سره باید جدا کړو. پاکستان چې کله موږ او تاسو تجارت کوو، چینیان درګرده لګیا دي مسلې دي جانمازونه تولیدوي. آیا چینایي ولې جانماز تولیدوي؟ دوی خو لمونځونه هم نه پکوي، دوی خو مسلمانان هم نه دي. چین جانماز د دې په خاطر نه تولیدوي چې خدای پاک ته راضي سي، د دې په خاطر تولیدوي تر څو پورې پیسې په وګټي. د پاکستان اراده دا ده خپله شخصي چې طالب او امریکا سره جدا اوسي او دښمن اوسي. دا د دوی هغه د زړه خبره ده چې دا کار دوی کوي او لګیا دي کوي. دا د پاکستان هغه اراده او زړه ده. مګر پاکستان یو 20 میلیارډ ډالرو ته هم ضرورت لري. پاکستان یو 50 میلیارډ ډالرو ته هم ضرورت لري. پاکستان د امریکا پیسو ته هم ضرورت لري. نو کله چې تا ته وایي چې هی د تا خو زړه دا د امریکا هم په دې پیږي، د تا خو زړه دا ده چې موږ سره بیل سو، مګر زه تا ته 20 میلیارډ ډالر در کوم، ته څه کوې؟ هغه وایي چې ویټ ا منټ، 20 میلیارډ ډالر راکړه چې ما اقتصاد خرابه ده، زه دا در سره کوم که نه؟ ټول عمر ښه همدغه دی، همدرد صاحب د تا او د لوی ملا صاحب خبره. دغه حالات چې طالبان په افغانستان کې حاکم وو، پخواني طالبان هم د پاکستان خلک وو، پخواني طالبان هم امریکا هغه نه غوښتل پاکستان چې امریکا سره نږدې سي. پاکستان نه غوښتل چې امریکا افغانستان ته راسي. پاکستان نه غوښتل چې امریکا افغانستان ته راسي او 3 تریلیونه ډالر مصرف وکړي او دلته جمهوریت اعلان سي او یو نظامي. مګر مولې بیا اډې ورکړلې او خپل خلک چې د طالبانو مصرف په کړی وو هغه یې په ړنګ کړل. آینه د تاسو سوال لپاره د ما بل کاونټر کوېشن ده، ځکه چې په هغه وخت کې ممکن 50 میلیارډ ډالر ورکړي، ممکن نور ورته هر کال ورکول. نه خو فایضان صاحب دلته بیا هغه وضعیت فرق لري. بالکل دا زه در سره منم او دا بهترین ځواب دی، خو دلته بیا هغه وضعیت سره فرق لري. خبره دا ده چې د امریکا پر اتاک سره دوی ډېر زیاته ګټه وکړله. بالکل، خو نن خو تا واضح کړل چې امریکا نه راځي، امریکا نه غواړي، نه هغه کوم څه چې پاکستان د دوی د اکمالات نه ترلاسه کول، نه هغه څه دوی ته لاسته ورځي، نه هغه څه چې مثلا امریکا د دوی د بیسونو نه کار اخیسته، د هغې هم پیسې ورکولې، هغه دوی ته لاسته نه تا ورځي. خپل سوال په خپله جواب که، مخکې یو دقیقه مخکې دې ځواب که. تا مخکې ویلي چې امریکایانو سره 10 اپشنه دي. دلته دا د 10 اپشنو په خپلو منځو کې سره کمپټیشن هم سته. یو اپشن وایي مثلا دا داسې ده چې یو وایي چې ما سره دا معامله وکړه، د امریکا معامله چې دا نه پاتې کېږي. همدغه قطر هم درته دې ته برابرۍ چې حمله په وکړي، سعودي هم درته برابرۍ چې حمله په وکړي. خپله دغه د چا خبره چې بیخي ونه سي، د خپل جمهوریتیان هم درته برابرۍ چې پاکستان ته وایي چې دومره یې تا دومره دوی، راځي هغه ورس سیناریو کې. او که بیخي ونه سي خپله هم ورجګېږي او دا نه بې پیلوټه ورغورځوي. دی ګوري چې کوم آپشن د ما لپاره هم اسانه ده هم ارزانه ده. پاکستان په دې پیږي چې امریکا له طالب سره خپله معامله خلاصوي او جوړوي. اوس کله او پاکستان په دې ډېر ورخطا و چې طالب او امریکا که دا ورته معامله وکړه، دا به اوله معامله وي چې زه به باندې ترې پاتې کېږم. نو زه ولې ځان باندې ترې پاتې کړم؟
پاکستان په دې هم پیږي ځان سره یو معادله لري چې کله مې دوی بیرته سره نږدې کړه بیا به زه ایکس وای زیډ هغه کوم چالونه چې دي هغه به بیا ځم دی خو نه د ناست دا یو بل تحلیل هم درته کوم کله چې طالب او امریکا سره نږدې سوه د پاکستان د دې بمبارۍ له امله پاکستان به پیږي چې کوي پاکستان به بیرته بل پروتوکول له چین او له روسیې سره کوي او دا به ښکارم سي چې د امریکا او طالبان سره نږدې دي بیرته به پاکستان هغه خواته ځي چې دا خلک خو بیا راغله راځي چې ورته یو سو بیرته به له هغوی سره پروتوکول کوي چې امریکا دلته بیا په عذابه کړي هغه د بل اپشن دی د خو کار دا ده وایي سپایي کار یې چې د وایي لړۍ د خدا کار ده چې وصل طالبان ورته غځي په کومه د 20 میلیارډ اخلم 10 میلیارډ تر اخلم کله چې امریکا راغله جاونه او روسیې سره بیرته پروتوکول کوم هغوی ته هم چین او روسیې ته چې راسي ما سره دغه کارونه کوي زی بیرته تداخلک سره پیغام اړو 10 میلیارډ له هغوی نه اخلي بیا جنجالونه کوي تر خپل واسي پوري نو د پاکستان ته پیګه اولین وار به چې روس او پاکستان به دغه تیرو شلو کالو کې د روسانو د پاکستانیانو هغه سره نږدې او استخباراتي او نظامی او دغه جنجالي شانو کې سر نږدې وو زه فکر کوم کېدای شي ډېر پیسې هم ورکړي چې دلته د طالبانو لپاره هلته ځایونه جوړول دلته خو زیاتې پیسې موږ او تاسو خو له خپل ته دا کوم رقم تحلیلونه چې موږ او تاسو کو بې ډیټا دا د چا ټرن کوم نشي کولی ولې موږ ته وضعیت معلومیږي د پاکستان کې د طالبانو شتون چې دلته امریکایان تهدید کی د کې د امریکا د روسانو ګټه زینه جوړ کې به د روسانو تاوانو زینو کې به ګټه وادي ګټ ځای کې پیسې ورکړي ا دې تاوان ځای کې سپورټ نه ورکړي ځکه دوی نه غوښتل روسانو چې امریکایان دلته پاتې شي نو چا دا چیلنج کول په یو رقم نه یو رقم طالب چا ساته پاکستان ولې له روسیې باندې د احسان نه چې هي په کوټ کې د خلک دلته پراته دي او د امریکایان نه پریږدي نو چې نه پریږدي ته خو نو مونږ مارانه چې خاوري خورو پټ خو تم یو شي کو زه په دې باندې د خپل فکر له حساب نه په دې شل کلنې دورې کې زه په دې ډېر ډاډه یم چې ممکن شلونه تر 50 میلیارډ تر 100 میلیارډ ډالر پورې روسانو چینایانو د پاکستان ته ورکړي په شکل د اشکال یا سرمایه گذاري ورکې کړي انویسټمنټ کې کړي په نړیوال مارکیټ کې سره دي چې روسانو پاکستان سره دښمنان دي مګر په هغه وخت کې د روسانو د پاکستان ګټې د لګي سره شریک وي چې امریکا په افغانستان ته راغله پر واستلو باندې 10 میلیارډ چارجي په تکلیفولو باندې 60 میلیارډ چارجي بیرته په باسلو باندې 80 میلیارډ چارجي پاکستان درېجه چارجینګ وکړ 4 چارج وځما سره په دې څوک باسو کی چې ولې دا درېجه د پیسې چارجولای شي دا چې په دې درېجه چارجولو د پاکستان کې چې درېجه پیسې اخلي په دې کې افغانستان کومې نتیجې ته رسیږي او د خپل په دې خپل خاورې کې څومره تاوان کوي د سینه چې پاکستان تاوان نه کوي پاکستان په دغه پیسو کې زده چارجي په مقابل کې د یو سوشل او اجتماعي کیاس سره مخ کیږي او د مجبور دي چې دغه کیاس په خپل ځان باندې اومني ځکه پیسې خود ته مفتي څوک نه ورکي میزایل او تاریخ خود ته څوک نه ورکي نو د مجبور موکه دا کوم جنجال چې پاکستان ته جوړیږي او زه وایم چې دا جنجال پاکستان ته ریل جوړ ده دا نه د چې پاکستان په خپل ځان ته جوړ ک پاکستان دغه پیسو اغستلو په مقابل کې په دې غم واوخته اوس دلته پرو ان کانز دي پرو ان کانز دا دي چې پاکستان ځان سره محاسبه کوي چې اوکې که زه دلته 50 میلیارډ ډالر واخلم دې په مقابل کې پښتونخوا کې ماته جنجال جوړیږي په دې جنجال کې ممکن 100,000 انسانان مړ شي 100,000 انسانان مړ کیږي د ما پولیس مړ کیږي ځکه بدنامېږم نو 50 میلیارډ ډالر خدي کړه 100,000 انسانان دی وایي چې 100,000 انسانان نه 2 لک انسانان دې مړ شي او د مالک سرک دیم کې تغیث خلاص 10 میلیارډ په دغه مصرف کم بیرته 10 میلیارډ نه ګټه وکړه ځکه دوی حجرتي قاتلان دي نو په دغه وجه باندې د خپل محاسبه کوي که چیرته یو 50% ګټه لري یو نه څلوي تاوان دی د یو 50% ګټه چې یو د تجارت اصول دي نو د دغه پیسو غیستلو چې له روسیې نه اخلي یا پیسې یا امکانات یا له چین نه اخلي یا له امریکا نه اخلي دې په مقابل کې د تاوانونه کوي او دغه تاوانونو کې هندوان ورته راځي ټي ټي پی ورته جوړي یو بل ورته راځي یو بل شی ورته جوړي یو بل راځي ورته بل شی جوړي ځکه دایم نه پریږدي مګر دای دا تاوان مني مونږ وایو چې نه دغه کوم شان چې ته جوړي دام د جوړ کړي
وروره دی نسی کولی چې هم د امریکا چارج کی، هم د روسیا چارج کی، هم د چین چارج کی، هم د په مقابل کې د په ملک هیڅ رقم ته تحولات او خرابۍ نه راځي. دا د جبرائیل علیه السلام نه بغیر د بل انسان کار نه ده چې دا دی کوم کار کوي. نو زه په د خپل نریټیو کې صرف دلیل وایم که سبا ته چا رومونه په جوړول، دغه د ما یو نوی نریټیو ده چې زه فکر کوم. ولې زه تاسو نه پوښتنه کوم، دا ډیره بل اسانه پوښتنه ده، دا ما بل ورځ وکړه. د پاکستان نظامی مداخله به د امریکا له قرارداد نه خو غوږ د پاکستان نظامی مداخله له یو غیر مشروع انسانانو سره به له قرارداد او له پیسو نه، دا خودکشي ده. دا دومره یو بیا کله عمل د په سیاست کې او په استخباراتو کې چې له دې نه نور بیا کل او له دې نه نور خراب عمل د پاکستان لپاره نشته. زه چې ځان د پاکستاني کوم په ژوند کې له غیر مشروع انسانانو سره ځان په نظامی لحاظ باندې نه درگیر کوم. او که ما دا کارو که ما ډیپلوماسي هم باید کړم، ما سیاست هم باید که جمهوریت وای د کرزي او د اشرف غني او ما دا کار کړی وای، ځکه هلته یو مشروع نظام موجود و. د مشروع نظام سره که ما ښکر اړم کړي وای، هغه هم ځینو اصولو ته پابند و، زه هم اصولو ته پابند وم. نو د اصولو د پابندۍ په حساب باندې کرزي ما سره ګوتې نه ماتولې. ما په بل اطاق کې ویلې چې دا د دنیا اصول دي چې غیر مشروع ادارې یا غیر مشروع انسانان تخریب ډیر کولای شي، ځکه مسؤلیت نه لري. اوس که طالب راجک سی اسلام آباد کې بمونه والوزي، څوک به له طالبه پوښتنه وکړي؟ ځکه دا خو مشروع نه ده. ملل متحد نشي ترې کولی، امریکا یې نشي ترې کولی، خو پابندي ده. هسې نه دي پابندي را باندې لګولې، په اقتصادي بندیزونه را باندې دي لګولي دي، په رسمیاتو مې نه پېژنې. هېڅوک هته یو لیټر نشي ورلېږلی چې ورته وایي دا کار ولې کوې. هغه به ورته وایي ته څوک یې؟ دا ملل متحد ورته وایي دا کار مه کوو، طالبان ته وایي. دی ورته وایي ملل متحد ته چې تاسو څوک یې؟ وایي موږ ملل متحد یو. بله پوښتنه ورنه کوي، وایي موږ څوک یو؟ ملل متحد به ورته څه وایي؟ ورته وایي بس ته یو سټیټ یې؟ وایي سي د ما سټیټ ومنه، نور یې نه کړو. وای نه سټیټ نه وای چې وای ته یو غیر مشروع حکومت یې، چې غیر مشروع یم، پر رسمیاتو مې نه پېژنې، نو ما نه ته توقع ولې کوې؟ کاول به ما مشروع کوې، بیا به توقع رانه کوې. که مې مشروع کوې نه، توقع حق هم نه لري. تاسو پوهېږئ دا یو بل مثال ما په بل اطاق کې ورکړ، تاسو ته به دلته درکړم، البته وخت ډېر ونه نیسم. هغه چې پاکستان چې په افغانستان کې څومره حملې کړي، مداخلې، تاسو پوهېږئ دی په غیر مشروع حالت کې کړي، یعنی ډیکټاټرشپ کې کړي. په 1980 کالو کې چې کله روسان افغانستان ته راغله، پاکستان په دې وخت کې یو مشروع حکومت درلود. موږ ماشومانو دوی څه وکړه؟ دوی د دې په خاطر باندې چې په افغانستان کې دا جنگونه چې دي د غیر مشروع دي کې مړي کیږي، دا مجاهد ساتل، خلک ساتل، د افغانانو په مقابل کې روسای خو یو خبره ده، دلته د خلکیانو نظام موجود و، ببرک کارمل موجود و، ترکی موجود و، حفیظ الامین موجود و. ته د یو افغان حکومت په مقابل کې راجګېږي هغه ړنګه. نو دوی چې وکړه؟ دوی مارش پرویز مشرف هغه ضیاء الحق تشویق کړ او ضیاء الحق درز راغی او مشروع حکومت ړنګ کړ، مارشاله اعلان کړ. کله چې مارشاله اعلان کړ، ټولې نړۍ ته ویل چې پوځي راغی او دیکتاتوري اعلان کړه. موږ په دې باندې چې وکړو؟ هغه د موږ لپاره بې نظیره ده، که څوک د دی په جیل کې واچول، بلې مړ کړه، بلې دا رقم ته که ټول چغې بغارې وایي چې ضیاء الحق مردباد، ضیاء الحق د سپي زوی ده، د خو راغی د موږ مشروع نظام یې ړنګ کړ. ضیاء الحق کلارې پرېښود، ضیاء الحق راجګ څه غیر مشروع سړی و. په افغانستان کې ټول مړي یې وکړل، مجاهدینو تقویه کړل، هر څه یې وکړل. بله ورځ اعلان وکړ وایي ضیاء الحق په تیارې کې مړ سو. وضعیت کنټرول سو، ضیاء الحق مړ سو. خبر وخت تیریږي د طالبانو د نسکورېدو پلان جوړیږي. کله چې طالبانو د نسکورېدو پلان په 2000 کال کې جوړیږي، 2001 کې نسکوري، بیرته بل پوځي تامر وکړ پرویز مشرف ته چې ته اوس مارشاله جوړه کړه. دوی هر وخت چې دوی مارشاله جوړه کړي، په افغانستان حمله سوې. تاسو ماته یو مارشاله پیدا کړئ چې دوی مارشاله جوړي. ما چې کله دغه اوس د هغه جمهوریت سقوط کېده، لاړ شئ د ما فیسبوک وګورئ، مالته ویل مال پاکستان کې کېدای شي مارشاله راشي. ځکه چې مال مارشاله راځي، 4 مارشالاګانې د پاکستان راغلي، او 4 واړو کې په یوې مارشاله کې لکه چې په بنگلادیشو کې په کوم ځای کې دا کار کړی و، ایوب خان کو څوک راغلی و، هغه مارشالاګانې تاسو پسې وګورئ، دغه هغه ما پسې کراس چک کړئ.
تاسو ګورئ چې دوی کومې مارشالاګانې راغلي په کوم ځای کې دوی نظامی مداخله کړې ولې دوی دا کار کوي دوی د دې په خاطر دا کار کوي چې دوی په سیاست هم پیږي په کار هم پیږي د ترڅو پورې چې دوی ته سبا ګوته ونه نیولی شي چې ته خو یو ډیموکرات سټیټ وې تا خو پارلمان لاره تا خو رایه کوله تا خو ډیموکراسي لرله تا یو ډیموکرات سټیټ ولې د خلکیانو ډیموکرات سټیټ ړنګ یا د خلکیانو باندې دوی اوس ورته وایي چې وروره دا خو یو مارشاله راغی هغه راغی یو پوځي او مارشاله یې وکړله موږ هم تباه کړلو ټول ما بس ته واچولو او تاسو یې مو ویستئ او سړی چې شي سړی موږ اخر تیارې کې مړ کړ او بل سړی چې شي موږ بندي کړ هلته لاړ په مابس کې مړ سو خو همدغه جزا وه د یو سړي تا باندې ظلم کړی و موږ خپلې جزا ورسو ته نور زیاتېږئ نه نواز شریف ته څه ویلی سې نه بېنظیري ته څه ویلی سې ځکه چې درته وایي چې کانګرس دا شی نه ده اپروول ورکړی که تاسو د امریکا حملې وګورئ په دې باندې هغه ورځ باندې ما یو چا سره ډېر بحث وکړ چې امریکا کله حمله کړې بوش چې حمله کړې ده هم له کانګرس نه اجازه نه ده اخیستې په افغانستان چې حمله سوې هم کانګرس اجازه نه ده ورکړې یو چا ماته ویلي دوی په هغه باندې کانګرس نه باید رئیس جمهوران چې کله وار ډیکلیر کوي دوی باید له کانګرس نه اجازه واخلي مګر د امریکا رئیس جمهوران چې کله امریکا رئیس جمهوران خو دومره پاورفول نه دي په دې خو موږ تاسو ټول پیږو مګر دوی وار ډیکلیر کوي او د کانګرس نه اجازه هم نه اخلي او هغه کانګرس بیا ورته پیسې د شل کاله وار لپاره پیسې ورته اپروف کوي مګر ناري وایي چې له موږ نه اجازه شي تا نه اجازه وانه اخیستله خو بجټ خو که د اول کال درنه تېر شوی د دویم کال بجټ خو تا په لاس کې د بجټ ور باندې بند کړه ورته زه بجټ نه درکوم ځکه تا له ما نه اجازه نه ده اخیستې پیسې ورته اپروف کوي بیلونه ورته پاس کوي حتی په لکونو انسانان ورته ډیپلای کوي او نارې وایي چې دا خو د کانګرس نه بغیر څومره وارز چې په دنیا کې سوي دوی په ډیکټاټرشپ کړي بوش دوی یو دیکتاتور معرفي کړ وای بوش دیکتاتور دا راغی او له کانګرس نه اجازه وانه غوښتله په عراق او په افغانستان حمله وکړه موږ ټول وای چې وګوره دا اوروره دوی تا ته سبا ته وای چې سبا ما ته ګوته ونه نیولی شي چې په ډیکټاټرشپ او د دیموکراسي په منځ کې زه ګیر رانسم وروره ما ورته اجازه د یو کانګرس په توګه نه ده ورکړې که کانګرس راجګ سي او یو رئیس جمهور ته وایي ستا حمله وکړه کانګرس څوک ده کانګرس پیپل دي ته باید پیپل له جنګ د باندې وساتي ځکه پیپل ټو پیپل مشکل به حل کی جوړیږي دوی وایي که زه چېرته د کانګرس نه اپروول واخلم نو زه جنګ وکم هلته 1 میلیون انسانان مړه کیږي دغه د انسانانو د مرګ اجازه چا ورکړه کانګرس څوک ده د خلکو نمایندګان دي د خلکو نماینده زه خو د خلکو ته سبا وایم چې تا نماینده ماته تا نماینده وویلې چې په افغانستان د بم وغورځئ خلکو نمایندګان اوس وایي چې موږ اجازه نه ده ورکړې او دوی په خپل دیکتاتوري کړي امریکا په دومره زور سره په مشروعیت کې په تا جنگ نه کوي پاکستان په دومره زور کې په مشروعیت کې په تا جنگ نه کوي زه تا ته وایم چې دا ما تا ته یو طلایي چانس ده زه چې زر وارې جمهوریت جوړ کړم زه پښتونستان باندې پښتونخوا باندې جنگ نسم کوی ما او تا ته دغه فرصت د چې خدای پاک تیار یو غیر مشروع نظام راکړی او دغه غیر مشروع نظام په شکل د اشکالو باندې دا البته یو بل تیوري دغه تیوري نه بغیر تل د غیر مشروع نظام نه ګټه واخله او پاکستان کې ور باندې کار نه وکړه کله چې دغه غیر مشروع نظام راځي او پاکستان کې ګډوډي جوړي لس کاله به ګډوډي وکړي مړي به وکړي جنجالونه به وکړي او ته به راجک سي ورته به چې ګوره هغه غیر مشروع نظام چې په ته جنگ کړو اسلام آباد کې به مونږ الوزولي او لاهور کې مړي کړیو د کړیو ما څوک هغه معلومات زوي وړ د ام دې په خاطر مې لمنځه وي ورستا سره زیاتای کړو مګر د به لاستراوړنې راوړي لاستراوړنې خو بیرته پاکستان ته زنه ورکوم که ما پښتونخوا تر نیولې عملته مې بیرغ کې لګولې هغه باندې و طالبانو تیار یو 15 کاله مثال حکومت کړی زه خو ورته چې وروره دا خو د ما پخوانۍ خاوره وه زه خو تانه نوی شی نه غواړم د ما خاوره ده خاوره مې خپله ده خلک مې خپل دي مګر د خلکو ستا سره کوم زیاتی کړی موږ د هغه زیاتي مخالف یو څومره غلطۍ چې دغه طالبانو کې د پاکستان په مقابل کې لوی مولا ته مسؤل نه دی په مقابل کې که جمهوریت دا کار کړی وای ته مسؤلیت تا باید مسؤلیت ورکړی وای مګر طالب چې څومره غلطي کوي ته مسؤل نه طالب دا خو فیضان صاحب ډیره معقوله خبره ده او دا خو واضح خبره ده خو ستونزه په دې کې ده چې دوه مسلې دي یو خو طالب تر ډیره بریده پورې چې موږ تاسو په دې پیږو دا کار نه کوي او په دومره لویه سطح باندې نه کوي او دا کار باید وکړي لکه تاسو ټول آباد تشریح کړل چې یوازنی او یوازنی امکان د دې خاورې د لاسته راوړلو په همدا رقم ګډوډ حالت کې دی په داسې یوه اداره کې دی چې هغه په رسمیت ونه لري ځکه که چیرې رسمیت ولري هلته خو بیا نړیوال قوانین ټول تا تشریح کړل دا یې مخه نیسي خبره دا ده چې
دومه مسله دا ده چې دلته که چیرې د باګرام مسله بیرته راپورته شي او امریکا فشار راوړي، نو چې کله باګرام دوی ته وسپارل، نو فکر نه کوي خو دا خو بیا دوی رسمیت ترلاسه کوي او دلته خو بیا مثال هغه څه چې د اوس بیا مخکې تا تشریح کړل دا هغه موږ بیرته بیا نشو لاسته راوړلی. نو دلته د باګرام مسله دغه موضوع د سیده په ډېرې بخښنې سره چې ما کې د نیم درغل دا موضوع د سیده چې موږ یو اړخ تشریح کوو د لسو دقیقو کې غږیږو، دا نه د لسو دقیقو د یو ساعت خبره ده او نه د سپیس خبره ده. دلته باید دا خلک همداسې کوي، دوی ناست دي پراجیکټور لګېدلی هره ورځ 15 ساعته د دوی اته ساعته دوی مسلک او وظیفه هم دا ده. 15 کسانو سهار 8 بجې ځي تر 15 بجو پورې په همدې پالیسیو کار کوي، 20 کاله کېږي. زه سهار ته اوبر چلوم، بل ټرک چلی، دلته راسو 2-3 خبرې وکړو، نور معاملات تېره شي. داسې نه ده چې موږ سره معلومات نشته دي، تا د هرې پوښتنې ما سره جواب شته، مګر د ما دغه د شل کم 12 بجې سهار ته زه اپوینټمنټ لرم، زه باید مثال زر درنه رخصت واخلم، زر درته یو خبره وکړم، نور لاړ شم، بیا 15 ورځې نه یم. It doesn't mean چې موږ سره مواد نشته یا خبرې نشته، چون دغه موضوعګانې چې دي لس اړخه لري. په یو اړخ کې د پاکستان تاوان ده، په دویم اړخ کې نیم تاوان ده، نیمه ګټه، په دریم اړخ کې مجبوره ده، په څلورم اړخ کې 100% ګټه ده. هر موضوع لس شل اړخه لري. دا د یو ملک موضوع نه ده. مخکې هیوادپال راغی ډېر ښې خبرې وکړې چې راځئ موږ 25 کسان او دا او موږ ولې فوکس نه کوو. وروره د ما فوکس د ما په لاس کې نه ده، زه فوکس کوای نسم. ما به فوکس هلته کړی وای چې نورو هیوادونو سره د ما هیڅ رقم انټرکشن نه وای، ما به خپل ځان جوړ کړی. زه د مام دغه فوکس ته چې کله پاکستان سره خبرې کوم، کله تاسو پیږئ، زه په خدای قسم درته خورم که د پښتنو نه علاوه په افغانستان کې هر بل نسل وای په شمول د انګریز، ما د قرآنوي که نه انګریز دا وضعیت دومره مدیریت کړی وای، ما د قرآن وی که نه یهودو دومره مدیریت کړی وای لکه دا موږ چې مدیریت کړی. موږ وضعیت ډېر په دې جنګ کې هم موږ ډېر مدیریت کړی. موږ دومره خطرناکو ګیمو کې یو چې دغه موږ او تاسو په کومو موضوعګانو غږیږو، که به د امریکا سناتور په پیږي، که د پاکستان سناتور په پیږي او د ده والي به په پیږي، ما د 100 میلیونه قرآن وی. موږ دومره هر اړخ ته متوجه یو چې څه شی کېږي او څه شی نه کېږي، مګر بیا هم لوبه مو کې روانه کړې. موږ لوبه کوو که مړم سو، خو لوبه مو روانه کړې. زه تاته یو خبره وکړم، ګورئ زه یو خبره درته اول دا وکړم چې پاکستان امریکا په افغانستان کې نه غواړي، پیریډ، خبره خلاصه. دې کې دماغ نشته، ګاونډیان یې ټول نه غواړي، پاکستان یې بیخي نه غواړي. پاکستان د افغانستان سره نه غواړي چې امریکا نږدې شي. اوس زه په هغه اولنۍ سناریو کې وایم چې دا خو د امریکا لپاره دا کار کوي. ولې کوي؟ ځکه کوي چې هغه دلیل ما ویلی چې وخت مو په ضایع نه کړم. ښه، دویم قدم کې طالبان ولې دا کار وکړي چې پښتونخوا دې ازاده کړي مثال، ځکه دا خو په مذهبي سیاست باندې لګیا دي. دوی خو قومي سیاست ته هیڅ هغه نه لري، د دوی د وینا مطابق یا د موږ د وینا مطابق دوی خپل مذهبي سیاست نشنالیزم ته کار نه کوي، یوازې مغه مذهبي روایت مخته. دلته یو خبره دا ده چې وروره د پاکستان او د امریکا اړیکې ډېرې جوړې نه دي. پاکستان موږ فکر کوو چې پاکستان ډېره ښه لوبه کوي. پاکستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې د امریکا سره اړیکې په ختمېدو دي، له چین سره اړیکې په قوي کېدو دي. دا حالت 10 کاله 15 کاله دوام کوي، ځکه دا د داسې کار نه ده چې ته به سمدستي اړیکې ورسره مکملې ختمې کړي او چین به ورسره مکملې جوړې کړي. دا د اړیکو ختمېدل ممکن 20 کاله ونیسي او بل سره اړیکې قوي کول په دغه دوران کې موږ چې کله ورته ګورو، موږ وایو دا خو امریکا هم غلطه کړه، چین هم غلط کړه، پلانکی هم غلط کړه، چون د موږ عمرونه ټول هم دا 15 کاله دي او دا موضوع د ډېر ښه دا چې طالب دا زه په دې کې یو بل ګیم باندې بل فکر کوم، هغه د شطرنج یو بل چال چې په دې کې زلمی خلیزاد ډېر رول لري، ډېر رول کې لري. هغه دا ده
چې دغه جنجال اوس په پاکستان باندې هغه کوي چې طالب دې ته جوړ کړي چې امریکا سره جوړ کړي دا خو لکه ایډمې غونې په پیسو جوړ کړ دا خو په ارادې نه ده جوړ طالب ته ولې وایي دا کار وکړه او ټي ټي پي ته ځای ورکړه او دا پیسې مو واخله او دغه ځای کې په پښتونخوا کې جنجال جوړ کړه یا هند یا امریکا یا بل څوک دته ولې وایي دته ځکه وایي چې دلته خو پاکستان هم خپل له امریکا سره او له نور نړۍ سره غلطۍ کړي پاکستان هم به د فشار لاندې ونیولای شي لږه خوانه پاکستان ته دلته 50 میلیارډ ورکړه آلته انور ته 10 میلیارډ ورکړه یو 10 میلیارډ ته وایي چې راسي دی خواته جنگ وکړي چې پاکستان دې زور لاندې راشي د توای چې ما ور سره جوړ کړ دغه ته مې 10 ورکړي تا ته در کوم ما ور سره بیرته جوړ یعنی زه په دې هم پیګم خو نه سم پرېږدلې چې دغه دلته کوم شی روان ده په پښتونخوا کې د مدغه لپاره د ایکس جغرافیا نه ایکس واي اماونت روان ده چې منډه کې دا کار وکړي ما د قرآن د سی وینم لکه په دې سترګو سی وینم یعنی دغه یو ځای نه دوه ځای پیسې روانې دي دغه پاکستان به داسې درته په چیغو باندې کی داسې به درته په چیغو کی تاسو زما خلک هیڅ د فیضان ډیر خوش باوره ده پلان کوي ډینګ راي کاش کې خوش باوره وای خوش باوره چې وای ګيري کې به یو سپینم نو تاسو باور په خدای وکړئ چې د امریکا نه طالب بدی سي نه افغان بدی سي نه پښتون بدی سي نه مسلمان بدی سي او دا بیا د ټرمپ دی ادارې او دغه کسان چې دا اوس ورسره کېدای پیسې مرکړي کله درته په چیغونه او وینه ویلي چې پلار سره مغول خړلې که د دغه جغرافیا پالیټکس پاکستان باینک او زه به ژوندایم به کوي به او لوی مولا د ما او د تا په ژوند باندې په پالیټکس باندې داسې به کوي ګوري په بلوچ کې تاسو ګوري د غربیانو د بلوچ معامله سره لګ هغه کوي نقاط سره وجنګوي هم به پښتونخوا له لاس ور کوي هم به بلوچستان له لاس ور کوي هم به اخر کې چین په لغته وي ځکه ورته به چې تا کې نو پاتې چي دي کله هغه ته منډي ورکله خو یا نرغنه ما سره ودرېږي هغه سره ودرېږي میګه کې زبرک څه د سپیزو ته خبر نه پیږي ام دا خبر ورته کوي دی ورته چې د ته بیرته منډه کوي ته کونی خزه او بخیت کومه خزه می بیا بنکی ته کونی سره خزنه زورک ته کونی سره چې هغه ته در باندې زور هغه وس ما ته راځي زته سپیزو که چین چغنک که امریکا چغنک که اروپا چغنک روسیه خو چغ کړی ما ته بیا لارې راتو کوي دوی چې دا اوس کوم رقم ته گیمونه کوي دا د دوی د گیمونو هاغه انتها ده چې دوی نور لار ورکه کړي چې کوم په لار شو ټي ټي پی دا او پی ټي ایم دا او نه پیغام پی ټي آی دا او پرایم منسٹر می په مابس کې پرو دا منظور پښتون الته بندي دا پلان کوي الته ملکومه بستان کوي دا رقم کوم دا خو د درو حالت نه ده امریکا ته دوی دغه د امریکا ټرمپ ته دې سړي خبرې کولې نواز چې شي و د مور دا گاوزوي ما ولا کله شرم اورېدای شي چې څومره بدرنګه ده پسې زه تاسو دغه خبره په دې رانغاړم چې پاکستان که ځینې کارونه کوي دا له ښې ورځې نه کوي دا له مجبورۍ نه کوي 50 میلیارډ ډالر قرضدار ده او هر کال 10 کاله دوی 10 میلیارډ نورم قرضداري کیږي هر کال 10 میلیارډ قرضداري کیږي ولې د باندې ورځ ما هغه همدرد صاحب د پښتنه مانه کوله چې که دوی ته د منظور پښتون دوی ته حکومت کې واک ورکي نو دوی خو بیرته راځي په پاکستاني کیږي نو ته ولې دی ته وایي چې دوی خپل واک غواړي ما ورته ویل چې وروره پښتانه په حکومت کې واک غواړي اوکې وایو وای چې دغه 15 غوښتنې د مونږ منه د مونږ په معدنیاتو کې مونږ ته سهم راکا په ډیولپمنٹ کې مونږ ته سهم راکا په پاوز کې مونږ ته سهم راکا په استخباراتو کې مونږ ته سهم راکا په دې بجټ کې چې الوکیټ کیږي د مونږ د بجټ الوکیشن مونږ ته راکا دا وایو ملته اوس مور خطا کېږي چې الله اوس به ورسره ومني که پاکستان پښتنو او بلوچ ته د دوی هغه سهم چې دوی حق رسیږي ورکی پاکستان 10 میلیارډ ډالر د کال نورم اضافه مصرف ته ضرورت لري پاوس ته بوای خپل پنجابیانو ته بوای نیمو ته بوای چې
له پوځه استعفا ورکړه، له لوړو پوستو نیمو ته به وایي چې له ایسای نه استعفا ورکړه، نیمو ته به وایي چې پټي دې خرڅ کړه، تا ته نور اوبه موږ نه درکوو، نیمو ته به وایي چې تجارت پرېږده، قبضه مه په لګوه ځکه چې پښتنو بلوڅو ته ورکوم. پنجابی ورته وایي چې وروره زه اوس په همدې حالت کې له لوږې مړ یم، ته دې کې پټانانو د هغوی ته شیان ورکوې، دا بلاګۍ مې دې واخلي. کله چې هغه بلاګۍ ورته ونیسي، پنجاب په خپل منځ کې سره په جنګ اوړي. ما ویل دوی ته دوه اپشنه پاتې کېږي، یا به پاکستان له منځه ځي یا به پاکستان له منځه نه ځي، پاکستان به په پنجاب بدلیږي. دوی بیا دې ته برتري ورکوي چې اوکې له دې نه چې موږ ټول پاکستان له منځه لاړ سي، راځئ موږ یو پنجاب ساتو، مګر ټول امکانات پنجاب ته ورکو. بلا مې توره ام بلوچستان پسې ام پښتون او بلوچ ماته لایبیلیټي دي. موږ او تاسو په دې بزنس کې یو اسیټ سي، یو لایبیلیټي. پښتون ورځ له بلې نه که پښتون ته دوی 10 میلیارډ الوکي، پښتون خو لږ نه ده، 80 میلیونه پښتون ده. ته د 40 میلیونو لپاره د کال 10 میلیارډ ډالر نه چې کم ولګوي، 40 میلیونو ته کار نشي کوي. د 80 میلیونو ته خو باید 10 میلیارډ اضافه ورکړي. دا 10 میلیارډ له کومه ورکوي؟ دا وظیفې ورته له کومه کوي؟ پښتون خو همدا غواړي چې وروره که دا رانه کړي زه جنګ کوم، زه مظاهرې کوم. پنجاب یې نسي ورکولی. د پنجاب نه په بیروکراسۍ کې ظرفیت شته چې دوی ته ځای ورکړي، نه په استخباراتو کې جای شته چې ورکړي، نه په بزنسونو کې جای شته چې ورکړي، نه په پاوځ کې جای شته چې ورکړي، نه ورته بجټ لري. دا نس بجټ چې په پېښور او ټول چیغې ور باندې وي چې موږ ته چی نه رسېږي، بیا دوی د کال 10 میلیارډه قرضداري کېږي. دغه بجټ چې دوی د پېښور او بلوچو ته ورکوي، تاسو ماته وایئ چې پاکستان له کوم بجټ نه دا پیسې ورکړي؟ ورلډ بانک ته وایي پیسې راکړه، هغه ورته وایي چې هغه کومې مې درکړي یا دې کله راکړي. IMF ته وایي چې کارت راکړه، هغه ورته وایي چې هغه کومې مې درکړي، هغه خو دې نه دي راکړي، هغه سود دې هم نه ده راکړی، نور یې چې له کوم ځای نه درکړم. چین ته وایي چې پیسې راکړه، چین ورته وایي چې وروره چې پیسې درکړم. ما خپل 1.5 میلیارډ مخلوق لکه مولا خان را په غاړه دي 4 ساعته تشناب کاغذ چاپوم، زه نو دا نه سم کوی چې 1.5 میلیارډ خپل وساتم او 400 میلیونه تا وساتم. خو که دغه کوي چې امریکا ته وایي چې زه دې سپي زوی دې مال جینه ورک سه، نو زه به یو څه کومک در سره کوم، هغه هم خیراتي. هغه امریکا ته ورته وایي چې هی پاوز دې ما په لاس کې ده، اردو دې ما په لاس کې ده، پلانکای دې ما په لاس کې ده، ډېر غول به نه خورې. تاسو ته زه دا خبرې کوم ویل دا پاکستان ډېر عادي هغه کوي، ته موږ ته ډېر سمپلیفای کوي. سمپلیفای دا وروره چې په دې سنچري کې 20مې سنچري کې ته پیسې نه لرې، انکم نه لرې، بې اتفاقي درکې ډېره ده، د مذهب اوج ته درکې رسېدلی دی، مذهبي افراطیان ټوله دنیا د اجراګان سول. د همدغه غریبیو له وجې نه ټول اجراګان سول. نسل دې خراب سه، نسل دې خراب سه، ښځې دې خرابې سوې، دین دې خراب سه، مذهب دې خراب سه، اقتصاد دې خراب سه. او بله خبره دا درته کوم چې دا کوشیر کېږي نه. ګورې دغه ملتونه چې کوشیر کېږي، د دوی ترمنځ باید ته الپي واچوې. الپیانې چې دي دیني الپي موجوده ده، مذهبي او دیني د جینټیک الپي موجوده ده، دوه ژبې الپي موجوده ده. دوی ولې دا اردو ژبه راواخیستله خپله ملي ژبه یې کړه؟ دا خو د دې په خاطر نه کړه چې دوی په اردو مینو، د دې په خاطر چې دوی ووایي چې که موږ پنجابي دلته راواخلو حاکم یې کو، بیا پښتون له ما نه ځي، راسئ یوه ژبه پیدا کړئ چې په دغه یوې ژبې باندې ام پنجابی خوله ولګوي، ام پښتون په ولګوي، یا مې بلوچ ولګوي، یا مې ماجر ولګوي، یا مې سیندی ولګوي، هغه به اردوي. دوی فکر کاوه چې د اردو په ژبه باندې به موږ دا اردو به الپي کو، دوی به په الپي کو. دوی دا کار ښه کړی و، دوی همدې نه بله لار نه درلوده. مګر غم چېرته ده؟ غم دا ده چې پښتون 80 میلیونه پښتون ده، او 80 میلیونه پښتونه خوشبختانه په یو منطقې کې پروت ده. دوی څومره کوشش وکړي چې پښتو ژبه له مکتبونو وباسي، د دې په خاطر چې پښتو ژبه له مکتبه وباسي، له میډیا یې وباسي، له بل شي وباسي، هغه د دروغ ډرامې ورته جوړې کړي، جي کې ووایي، تر څو پورې چې د پښتون نه ژبه واخلي. دا د دنیا اصول دي، ته به له یو چا نه ژبه او فرهنګ اخلي، بیا به یو بل چوکاټ د ژبې او د فرهنګ ورته جوړی سي، هغې کې مدغم سي. دوی کوشش کاوه چې د پښتون نه دا پښتو واخلي، په اردو کې مدغم کړي، دا پښتو ژبه په اردو ور مدغم کی. کله چې پښتو ژبه په اردو ور مدغم سوی وای، پښتون د ادغام پروسه شروع کېده، بیا به د نسل ادغام کاو. دوی په دې 500 کالو کې د پښتون د ادغام په پروسې کې ناکام شول. د دې دوه غټې وجې، یو وجه افغانستان ده چې افغانستان ورسره په سرحد کې پروت ده، له موږ نه دوی الهام اخلي. که موږ جنګ هم کوو، تاسو اوس د دوی تلویزیونونه ګورئ، مننه وایي، مننه زما ډوکې زګسي، دوی دا مننه وایي، مننه له تا نه په دې سوشل میډیا کې را کاپي کړه.
ټول پېښوري وظیفه اصطلاحات د پښتو استفاده کوي. د دې په ځای چې دوی د پښتو ته اغېستې وای د پښتو نور هم ورکې غني سوه چې دوی تا په ژبې کې مدغم نه کړل، پښتانه په فرهنګ کې د مدغم نه کړل، په کلتور کې د مدغم نه کړل، په مذهب کې د مدغم نه کړل. نو ته پښتون له پنجابي سره په چی کې مدغم کوي؟ په رنګ یې نسې مدغموای، په کوارې یې نسې مدغموای، په مذهب یې نسې مدغموای، په ژبه یې نسې مدغموای. دا خو څه د ماشومانو کار نه ده. زه 15,000 په ځان کې نسم مدغموای، ته 80 میلیونه پښتون په ځان کې مدغمای، ته په 10 میلیونه بلوچ په ځان کې مدغمای، او په چا کې مدغمای؟ په پنجاب یې مدغمای. دوی د دې کوشش هم ونه کړي چې په پنجاب یې مدغم کړي، ځکه له دې نه بیا یو سلیقي وي جنګ جوړېده. دوی چې دا کوم شی معرفي کړی د اردو په نامه او د پاکستان په نامه، دوی په لوڅ او پښتون په پاکستان او په اردو کې مدغمي. پاکستان په خپل ذات کې یو دا رقم کاسه او لوښی نه ده چې د کې مدغم سي. ته پښتون په پنجابي کې مدغموای سي، دا پنجاب یو لوښی ده، پنجابی لوښی ده، دین لوښی ده، پاکستان لوښی نه ده. ته یو پښتون ته ووایې چې ته پاکستانی سوې، ښه همدغه پښتون سبا وایي چې زه پښتون یم، مثال پاکستانی نه یم. کوم شی د پاکستان د پښتون ځان سره ایسارولی سي؟ ما ته یو څوک 3 شیان ووایي چې پاکستان کوم 3 شیان لري چې د پښتون به ځان سره اټچ وساتي. دین خو خدای لري، زبه خو جینیټیک بلاد لري، پاکستان چی لري؟ کوم په کوم لیګسي کې ته د ایساره خو 50 کاله خواته ته هندوی، خو بیا خو ته د دې په ځای باندې چې په پاکستان کې مدغم سي، ته باید په هند کې مدغم سي، ځکه دا موضوع خو پورته روانه ده. نو ته نه غواړې چې پښتون دې په لوی هند کې مدغم سي، یا به پښتون په هند کې مدغمي یا به پښتون په افغانستان کې مدغمي، ځکه افغانستان د ادغام کاسه ده. ته ورته وایې چې زه 15,000 کاله تاریخ، دا موږ چې دا خبره کوو 15,000 کاله تاریخ مین چې په دغه منطقې کې زه 15,000 کاله اوسېدم او په شکل د اشکالو باندې ما دلته مدیریت درلود. پاکستان ته څو کاله تاریخ لري؟ 50. ته د انګریز او د هند تاریخ که په ځان چې تړې نو ته 15,000 کاله تاریخ لري. نو زه پښتون که مدغمېږم خو د هند په تمدن کې به مدغمېږم، نو زه بیا راجګېږم پاکستان به یا په هند کې مدغمېږي، او که هند ته د ادغام خبره لاړه بیا پنجابی په هند کې باید مدغم سي، ځکه کاسه د ادغام هند ده، کاسه د ادغام ترکیه ده، کاسه د ادغام په جغرافیایي لحاظ افغانستان ده، کاسه د ادغام پاکستان نس کېدلی. په دې پاکستاني پیږي خط هغه د ادغام کاسه نسوه، په مذهب مدغمه. ته مسلمان زه مسلمان یم، خو د پنجابی چې دا بریالوی ده، زه سنی حنفی یم، زه اوس د حنفي په بریالوي کې څنګه مدغم کم؟ دا اوس نه مدغمیږي. که زه پښتون مدغموم، ته ماته په ټولو پښتونخوا کې یو پښتون پیدا کا چې هغه د بریالوی. دوی خدا کوشش وکړي چې په دې خپل غولو کې مدغم کړي، او د دوی د خپل منځو کې پنجابیان هم په دې کې نه دي سره برابر، او دا پاکستان ځان ته نه دي جوړ کړي، دا غام ځان ته جوړ کړي. من 15 پښتانه په پړچنار او کورمې کې لرو، هغه شیعاګان دي، هغه شیعاګان او هغه پښتانه چې په پړچنار کې د خپل منځو کې بل نسی مدغموي، ځکه د مذهب د میرمنغاره سره جداس، هر کال تاسو ګوري سره جنگ ده. تاسو نه د ما پښتنه ده دغه چې ورخطا دي د خلکو ته چې ته ماته د پاکستان د ادغام چې بلوچ او پښتون ځان کې مدغم کی د ادغام لوخه ماته وخه، زه تسلیمم. زه خو د ادغام لوخه د پښتون لپاره لرم. اول د ادغام لوخه می جغرافیه ده، ما د په وی جغرافیه پروت، پنجابی او پښتون په وی جغرافیه نه ده پروت، ما او پښتون په وی جغرافیه پراته یو، او جغرافیه د ادغام لپاره اول لوخه ده. پنجابی ته د مال جغرافیه نه پښتون وړي، په خپل جغرافیه ور سره لریم نه، ته څنګه ما سره الته مدغمه؟ خو ما سره تیار مدغم ده، د خواته مومند اخواته مومند، د خواته کاکړ اخواته کاکړ، د خواته شینواری اخواته شینواری، د خواته څګزای اخواته څګزای. من الریډي مدغم، من ادغام ته ضرورت نه لرو، من یو مدغم. ښه چې په ژبه باندې می مدغم ک، په جغرافیه می مدغم ک، په قوم می مدغم ک، په قبیله می مدغم ک، په مذهب می مدغم ک، ټول سره سنیان یو، ټول سره انپیان یو، په دغه می مدغم ک، په کواره می مدغم ک، په واسکټ می مدغم ک، په چپلوی می مدغم ک، په خبرو می مدغم ک، په کلتور او فرهنګ می مدغم ک. 99% 99.9% زه پښتون مدغم یم. ولې ورخطا ما دا زر واری ویلي
چې زه په زور باندې پښتون او دغه پښتونخوا ځان سره نه یوځای کوم. ماته فطرت راکوي، ماته نیچر راکوي، ماته طبیعت راکوي. ښه پنجابی ته اوس دغه پښتون چې ځان سره یوځای کوې، ته دې مو اوس ماته 10% د ادغام هغه خصوصیات او کرکټریسټیک وایي چې دا ځان کې مدغمه یې، او که یې نه مدغمه دا خو بیا ملک نه ته جوړیږي. که ته وایې پنجابی به په زور ساتي، پنجابي ته یو ټن زور په کار ده چې دا پښتون ځان سره مدغم کړي. مدغموی نه سي، ځان سره اټچ وساتي. کله چې تاسو یو شی په لاس کې ونیسئ، دا د انسان او دا د حکومتونو یو خبره، یو شی په لاس کې ونیسئ دا زه نه پرېږدم، یو تار پړی د لاس کې نیولی دا زه نه پرېږدم، همسې کلک ونیسئ، یو ساعت بعد درنه خوشي کېږي. کومه انرژي ستاسو راوه چې پړی دې په نیولی هغه انرژي تا کمیږي چې څوک یې درنه داسې کړي کړپ لاس شل سوی درنه لایبیسي. دغه رقم ته پښتانه له ځان سره ساتلي، یو ټن انرژي به دی مصرفوي تر څو پښتون ځان سره اټچ وساتي. که په یو ټن انرژي کې د پاکستان په سل ټنو کې 10 ټنه انرژي کمه سوه، د پښتون ځي. زه په څومره انرژي ساتم؟ 0 کالوري. زه پښتون له ځان سره په 0 کالوري باندې ساتم، دی په 100 ټنه ساتي. دی زه ګورم چې 100 ټنه یې اوس 80 ټنو ته راکته سوی. ته چې په سیاست نه پوهېږې پښتونه، دا د تا ستونزه ده. ته پاکستان ته چې ګورې اتوم بم ګورې، ته چې پاکستان ته ګورې د پاوز ګورې، دا د پاوز او د اتوم بم خبره نه ده وروره، دا د دغې انرژي خبره ده چې دا پښتون ته ځان سره څنګه اټچ ساتي. یو نر د راجک چې ما سره د په دې باندې بحث وکړي چې دوی وایي چې لوی افغانستان نه جوړیږي، زه بیچاره په کوچی سړی یم، ما سر په خلاص ده. زه تا ته وایم چې او لیونی، زه په خپلې کمزورۍ پیږم. کوم انسان چې خپل کمزوري او په دې بل چا په زور نه پیږي دا احمق ده. زه په خپل بیچارګۍ خبر یم، د پاکستان په زور هم خبر یم، مګرم د پاکستان زور دغه 100 ټنه انرژي چې دی راخلي او په پښتنو ځای کوي، 50 ټنه د بلوڅو لپاره پکار ده. ځکه د بلوڅ سره عین مشکل دی لري، کومه چې په یوې منطقې کې پروت ده، ژبه یې ورسره یوه نه ده، کلتور یې ورسره یو نه ده، په مذهبي مشکل ورسره لري. یو 50 ټنه انرژي د هغه د راکشولو لپاره پکار ده، همداسې د مهاجرو لپاره پکار ده، همداسې د سیندیانو لپاره پکار. واوروره بیا یې وایم، تا ته 15 هزارګان راجک سول، امیر عبدالرحمن خان که دوی خبر رښتیا یي مړه یې کړل همدې له وجې نه چې و خلکو را مدغم سي. تا مدغم کړ. امریکایان د 15 غلامانو توریانو نه تنګ نه دي. 300 کاله کېږي چې دوی په توریانو کار کوي، دا ادغام صورت ونیسي. او ما دا تحلیل کړی چې دغه امریکا به په د امریکا او روسیه چپه کوي، نه امریکا چین چپه کوي، امریکا به دغه ادغام چپه کوي چې 80% سپینیان نسي کولی، 60% مکسیکنیان، لاتینو او دا توریان ځان کې مدغم کی. ولی؟ ځکه چې د دوی اماغه د کلچر او د ژبې او د پښتو او د پښتانکي مشکل ده. و د خدای لپاره ټول جرمنی ځان کې مدغم ک، ټول لندن ځان کې مدغم ک، ټول فرانسې ځان کې مدغم کړه. ته په امریکا کې لوی مولا، ته په امریکا کې دا ټرمپ خپل جرمنی ده، ته په امریکا کې یو سپینای ماته پیدا کا چې هغه دی وایي چې زه فرانسوی یم، زه امریکایي نه یم، مګرم توری دی اوس هم درته وایي چې زه توری یم، لاتینو دی اوس هم درته وایي چې زه لاتینو یم. ولې؟ ځکه چې دوی سره د کلر، دوی سره د کوارې، دوی سره د کلتور، دوی سره د سپینانو کلتور او فرهنګ ورشي سره یو سره معامله خلاصه سوه. مګر دې خلکو سره دغه معامله او دوست په موته راوستي د اوس هم امریکا شټډاون ده، د همدغو معاملو نه شټډاون ده چې امریکا په دومره پاور باندې توری نشي ځان کې مدغمولی. قانون یې ورته جوړ کړ او دا ډېر غټ سرخوږی دی. هر ځل دوی یو ځل په یو سرخوږي بدلیږي، هر ځل دغه د افغانستان موضوع هم ده. د دنیا اندونیزیا کې چینایانو، په اندونیزیا کې چین الاصل اندونیزیان، چین الاصل نسب د چین او په اندونیزیا کې اوسېدل. اندونیزیا دا رقم ته لیونی کړه، دا رقم یې لیونی کړه چې افغانستان او پاکستان او امریکا به دې په ویره شي. پوهېږې یو کس چې هغه رئیس جمهور نوم یې له ما نه ویرسه، هغه راغی رئیس جمهور څه امر یې وکړ، وایي د ورځې 1000 نه تر 3000 کسان باید مړه کړي. مرګ نه غیر یوه بله لار نشته. یو کال مسلسل 1000 نه تر 3000 چین الاصل اندونیزیانې وژل. ورته په تاریخ کې وګورئ، دا د اندونیزیانو د ظلم او د هغه ټارګټ کلینګ پیدا که او مړ که پیدا که د ورځې 1000 نه تر 3000 کسان
999 به چې سول وي منډه کې پردی بل پیدا کړي ورځ په ورځ او 9 زر لا نه دي پوره. ولې هغه چین الاصل اندونیزیانو هلته ځان نه مدغماو مړه یې کړل 1 میلیون کسان که 1 میلیون څو کسان یې مړه کړل او نور کسان څه چین ته وتښتېدل او څه باقي چې پاتې شول هغه بیا هلته کې ور مدغم شو. ته څنګه ماته دا ویلی شې چې ته 80 میلیونه پښتون راخلې په نورو 100 میلیونو کې مدغمه یې هر یو پښتون به په یو پنجابي خېټې کې ورننه باسي په او هلته به بلوڅ هم کې ورننه باسي هلته او د دوی ترمنځ تفاوت څومره ډېر ده. دا ملک چې څه رقم جوړ ده په ډېرې عجلې کې جوړ کړی دا پاکستان خو په ډېرې عجلې کې جوړ شي او په ډېرې عجلې کې دا باید له منځه لاړ شي. ما د قرآن وایي چې زه په دې پوه شم چې لوی افغانستان نه جوړېږي په قرآن کې ورځ خبرې کې وکړم او نه احمق یم نه بیا کلم نه دا ده چې زه په دې معاملو باندې مې سر نه خلاصېږي. زه تاسو دغه اوس کومه معامله روانه وروره طالب په افغانستان کې په تا کې مدغمېږي طالب ټر نیکه ملا لوی ملا په تا کې مدغموم به ټر نیکه تا کې مدغموم ځکه طالب به بیا 100 ټنه انرژي ځان سره راوړي چې له ادغام نه ځان وساتي لکه څنګه چې پاکستان 100 ټنه انرژي ته ضرورت لري چې ځان سره اټچ وساتي طالب 100 ټنه انرژي لري چې له ادغام نه ځان وساتي دا بیا بل رقم انرژي ته ضرورت لري او د 100 ټنه انرژي نه لس ټنه هم نشته زوی مدغمیږي لوري مدغمیږي هلته په کالج ورباندې تاثیر کوي. دا خبرې زه دلته کوم هغه مجید قرار راجک چې ماته وایي چې نه دا داسې دلته ویډیوګانې تر کړي دي دا داسې کړي دوی برین واش کړي وروره که د افغانستان موضوع وي خو ماته غوږ ونیسئ که د ضد موضوع وي له ما نه ضدي سړی ولاکه په دنیا کې پیدا کړي نه مې خوښېږي د طالب حکومت مې نه خوښېږي که مې خوښېدلی خو 4 کاله ما ماشومان په افغانستان کې وو آیا ماشومان مې بدیسېدل مور مې بدیسېږي تیارې ټکټ نه و دغه لوی ملا ته به مې ویلو چې لوی ملا افغانستان ته ځم ګرین کارډ هم لرم دا هم نه ده چې ګرین کارډ نه لرم او په همدې ګرین کارډ ما 15 سفرونه کړي ما به که د امریکا نه ډارېده هلته به مې کارت یې اخیستی ورته ویلو چې ما ته لږ اجازه راکوي وزر درته کومه بچي رانه پاتې دي بچي یو وارې دیدن ته ورځم ولې ورنغلم خو نه د ټکټ مسله مې لرله نه مې د ویزې مسله لرله خو دا خلک مې نه خوښېږي. نو چې یو سړی د خپل یادکۍ مور لیدلو ته نه ورځي یو سړی د خپلو ماشومانو د مېرمنې د لیدلو لپاره نه ورځي خو په دې پوه شي چې چېرته دي هغه ځای او هغه خلک یې باید ایسېږي. نو تر دې اندازې مې چې دا نور چې دوی د طالبانو مخالف دي ټول هلته ګرځي خو نه یم ما په ژوند کې چې زه یوازې له پېښور راغلی یم زه بیا پېښور ته نه یم لاړ مړي هلته وسول دا وسول چې همدې کابل جلال آباد کې اوسېدو زه نه تلم ما زه په دې زړه کې پوهېدم چې دغه خاوره دا خاوره خو دې موږ دغه خاورې باندې حاکمان چې دا د ما دښمن دي زه په زړه کې له دې خلکو ډارېږم ځکه زه دې زړه کې دوی سره نفرت لرم. زه فکر کوم چې دا د ما د زړه نفرت دومره ډېر ده ممکن چې دغه ټول په پوه شي دغه د موږ سره چې نفرت لري هغه دغه ده او راواخلئ په مابس کې مړم کوي او د شرموی مو شرموئ زه نه ورځم ولې نه او دوی ته چې ګوري په اسلام آباد کې هم ګرځي په کراچۍ کې هم ګرځي په پېښور کې هم ګرځي او پاکستان هم بدیسېږي او طالب هم بدیسېږي وروره د تا طالب په پاکستان څنګه زه خو ولاکه یو عادي سړی یم نه استخباراتو کې پاتې شوی یم نه بل چې امریکوچانو ریاست بچي او دولتداري بچي ما پاکستان ته څه ویلي رالوی شوی یم په مغجي کې له پاکستان ډارېږم له طالب ډارېږم ته نه له طالبه ډارېږي نه له پاکستان خو زړه دې نه ترې ډارېږي زړه دې ځکه نه ډارېږي چې زړه کې خیری نه لرې زه طالب او پاکستان ته په زړه کې خیری لرم چې لرم له دې خپل زړه نه ډارېږم او چیغې بغارې وم چې ملا هیبت الله بنتر بنتر کېږي پلانکی به داسې کېږي مګر دلته چې زه د خپل هیواد او د خپل پښتون ګټه وینم زه په دې خپل زړه او په دې ټول هر څه باندې تیږه او دا د هر چا ظرفیت نه ده چې ته د دښمن سره معامله وکړې دا د هر چا ظرفیت نه ده. زه لوی ملا پېږم چې تا ورور یې وځلی چې تا 1 میلیون وځلي خو د تا د یادکۍ ورور یې وځلی شهید کړی ده زه په دې پېږم زه د ورور په درد هم پېږم زه د پلار په درد هم پېږم زه په دې ټولو دردو پېږم ولې به نه په پېږم تا د یادکۍ مور په درد زه پېږم زه چې دلته دا رجک سم زه په همدومره پوه سم چې د اقل تا سره په یو دسترخوان مړۍ خورم او تا شیرین ورور یې وځلی او زه دومره ناامید یو بیعقل او بې منطقه او بې شخصیت سړی یم چې تا په وړاندې د یو تا د قاتلینو دفاع کوم دغه شخصي ظرفیت کې هم دا کار زه نه کوم د قرار دوی خپلوان یې وځلي ډېر نږدې خپلوان یې وځلي ورته زه خبر یم زه په ژوند کې
دومره بې شخصیت سړی نه یم چې د یو چا څوک چا وژلی زه د هغه دښمن سره مګر زه درته وایم چې زه د دې سړي په هغه نه یم مین زه دلته په لوی پکچر کې معامله وینم په لوی پکچر کې معاملا لوی ملا د تا د ورور د وینو برکت به وي چې ته د افغانستان لپاره جنګېدې تا ته به د افغانستان لاسته درسي او ښه به درسي ته د پښتون لپاره جنګېدلی ته د افغان لپاره جنګېدلی که زه په دې پوه سم چې تا ته دغه ارمان چې ته کوم ارمان لپاره تا توپک اخیستی و د تا ورور اخیستی و دې ارمان ته نه رسېږي نور ډېرې خبرې څخه بې له قرآنه بله خبرې باندې موږ نه سره خلاصېږو ما د خدای او قرآن ووایي چې د جمهوریت وجود د پښتنو او د افغانستان لپاره په زیان چې یو کال نور غځېدلی دا د موږ په تاوان که 2 کاله غځېدی دا د موږ په تاوان دا ماغه 2000 چې راغی 5 کالو کې باید معامله موږ یو طرف کړې وای او امریکایانو ته مې ویلي وای چې لاړ شه نه مو ظرفیت مو پیدا نه کړه هره وجه چې وه نور د جمهوریت دوام اشرف غني په همدې نظر ده د ما او د اشرف غني په نظر کې 1% فرق نشته هغه نه وای زه وایم قرآن مې دی وایي دغه اوس اشرف غني فکر کوي چې زه دی د ما نه غږېږي او زه له هغه غږېږم هېڅ ولاکه ورسره رابطه لرم هېڅ رابطه ورسره نه لرم ولې په دې چې اشرف غني په دې پوهېده چې دغه معامله نوره نه جوړېږي او دا د پښتون لپاره تاوان ده د افغانستان لپاره تاوان ده د افغان لپاره تاوان ده خو د پښتون لپاره ډېر تاوان ده نو تاسو پوهېږئ په تا باندې بخارا او پنجاب حاکمیت ده طالب د پنجاب و ایکس وزیر د بخارا وه ایران و پوهېږئ اویا میلیونه د هلته بربادېدل 40 میلیونه یې دلته بربادېدل او دا معادله بل طرف ته تله او 40 کاله داسې لاړه وای وروره نه ته وې نه زه وم زه چې د خپلو خلکو لپاره کار نسم کوی ما نه بل مردګاو نسته خلک په سپینو سترګو باندې خپلو خلکو ته ناحق کمپاین او لابي کوي زه حق کمپاین د خپلو خلکو لپاره د خپلو پښتنو له لاسه نسم کوی زه متعصب نه یم ولا بلکه د تاجک او د هزاره حق په خپل ژوند کې خپل بچي ته ورکم زه په اسلام باور لرم زه په شریعت باور لرم زه په ورځ د محشر باور لرم زه د الله تعالی په وحدانیت باور لرم زه په جنت او دوزخ او په سوالو باور لرم نو 15 کاله به عمر ما پاتې دغه د آخرت عمر زه په دې 15 کالو باندې نه خرابم مګر زه دا جهاد بولم چې د پنجابیانو د بخارا په مقابل کې کوم او د دې لپاره شرعي دلایل لرم دلته خو اوس پیتونه ورکوم تر دې اندازې شرعي دلایل لرم که حتی دغه 2 ډلې د مال طرفه له مال خوانه انتر بنتر سوې زه که مړ سوم شهید یم که ژوندی وم غازي یم او الله تعالی نه د عبادت لپاره زه ورته وایم او خدای پاک سره زه کمیونیکیشن لرم والله په بیله ځای لرم زه ورته وایم چې خدای پاکه دغه وجه ده دلته مسلمانان د دې دواړو ډلو نه تنګ دي دا دواړه ډلې منافقین دي دوی مسلمانان پښتون یو بیچاره مسلمان سړی دی ساده پښتون پټان تاسو د منګه مایندې وګورئ چې یوه روزه له دوی نه ده پاتې یوه روزه نه ده ترې پاتې نفلي روزې دوی نیسي لمنځونه دوی کوي سار دغه موږ په امریکا کې په ریاکارۍ کې رانسي ما مېرمنه راجګه سي دا واړه واړه بچي مې راجګوي سار مانځه ته ټول منځونه خو پرېږده سار مونځ داسې سخت دي او چې زه ګورم بیچارهګان ړنګ بنګ په تشنابو باندې ګرځي چې اودسونه کوي بل باندې چارې زه کړې همدغه کور کې به مې مور دا کار کوي دلته مې مېرمن دا کار کوي چې ټول راجګوي خو پښتنې دي ټول هم دغه شی د دوی مرګ روا ده د دوی بچي وزل روا دي د دوی میړونه وزل روا دي خو پنجابی تیم وزني ایرانی تیم وزني بخارا تیم وزني خو پښتون وزني دې پښتون نه سوچا مسلمان ته لکومه کوي خدای پاک وچ کړه الته دانسه په غره کې او درته وایي چې خدای پاک دې موږ کوچانو پورې یو خبره کوي چې دا کوپر ده مګر ما کوچانې د پخانګيري وای کوچای په خوا غریبي ډیره ولک جوارای ورسره و ساړو یو څادر ورسره په یو ځای کې میږي په ولې وای جوارای کلک ځان سره په تخر کې نیولې او ناری به ویل چې لګ به خور نور به پرې خو خدای پاک ته بچی ته چې اخو لګ در سره نیم کړای وای ته بم ډیر وګه ساړه به دي کیږي دا څادر به نیم در کړای خو اخلاص هم دغه و چې خدای پاک را باندې ګرانې خدای پاک وایي تا نیت او زړه ته ګوري چې ته څومره ور باندې ګرانې او څومره د خدای موږ او تاسو ته ګران تو قرآن تاسو د خدای وایي چې ځانونه پښتانه کوي
چې له پښتون نه ښه مسلمان سته په دې ټولې دنیا کې له پښتون نه ښه مسلمان پیدا کوی شي ښځه ده که نر ما د خدای له ایمانه خلاص کړي چې په مکې کې له پښتون نه ما ښه مسلمان نه ده پیدا کړی نه مې په مدینه کې پیدا کړی او ټولې دنیا کې ګرځېدلی ټولې دنیا کې که د غیرت خبره یې وښیه که د لمانځه خبره یې وښیه که د عبادت خبره یې وښیه که د جهاد خبره یې وښیه که د خدای نه یې ډار اوس یې د غریبان دي چېرته به غلا وکړي چېرته به دروغ ووایي چېرته به ته د خلکو کارونه نه یې خبر موږ او تاسو د خلکو له اسلام نه یو خبر 40 ساعته خدای خرڅوي پیغمبر خرڅوي قرآن خرڅوي انسانان خرڅوي ته څه دا مړی موږ کوو دا یو مړی ما او تا پښتون نه ده کړی یو مړی موږ په ژوند کې نه ده کړی نه په قرآن کې نه قرآن کې خلقي مړی کړی نه ولاکه مجاهد مړی کړی نه ولاکه جمهوریت مړی کړی نه ولاکه طالب مړی کړی خو زه پوهېږم که نه چې دا مړي موږ نه دي کړي ما ولې خلکانو ته غوسه نه راځي خلک ما ته وایي کله خلقي سي کله مجاهد سي کله پرچمای سي کله طالب سي کله جمهوریتای سي ځکه چې دا نه په افغانستان کې خلقای سته نه مجاهد سته نه طالب سته نه جمهوریتای سته نه بل څه نه بل څه ما ته معلوم دي دا کرکټرونه دي زه خو لیونی نه یم چې کرکټر ته په غوسه سم په ژوند کې زه کرکټر باندې غوسه نه کوم کرکټر ده مګر زه دا کرکټر پیژنم چې دا ولې کرکټر سوی د ما د بېغورۍ د ما له مظلومۍ او د خلکو له شیطانیت او له ابلیسیت د موږ کرکټران شو زه خپله کرکټر یم په ټول عقل دارایي چې زه لرم زه کرکټر یم هېڅ د کرکټرۍ نه ځان نه سم خلاصوی چې داسې لاړ سم بدر منیر سم چې هسې لاړ سم شاهناز سم چې هسې لاړ سم یاسمین سم چې داسې ننوځم چې په کور کښېنم بل یو مړ کرکټر رانه جوړ شي دلته مړ کرکټرونه هم شته کور کې ناست یم ما مړ کرکټر ده که یو څوک وایي چې ما په جنګ کې برخه نه ده اخیستې وروره ته پاسیب کرکټر یې دا هم یو کرکټر ده چې په کور دې کښېنئ او دا هم یو کرکټر ده چې طالب دي کی او دا هم یو کرکټر ده چې اردو دي کی او دا هم یو کرکټر ده چې وزیر دي کی او دا هم یو کرکټر ده چې په هیڅ کې کار نه لري دا په هیڅ کې کار نه لرل دا هم یو کرکټر ده ورونه دي وژل کېږي وطن دې ړنګېږي او ته په هیڅ کې کار نه لري خو دا هم یو کرکټر ده وایي ته غلی کار مه کړې لره ځکه دا جوړ نه شي سره که دا دې جوړ کړو خو دا موضوع خرابېږي نو چې وکړه زه بالکل هغو خلکو ته برات نه ورکوم چې دوی وایي چې شکر الحمدلله د افغانستان په یوې معاملې کې ما لاس نه لاره لاس دې نه لاره چی دې کول کور کې ناست وې هو نو دغه د دې خلکو د جوړولو لپاره چې وکړه خپله مزدوري دې په امریکا کې کوله زه تا نه سم بخلی هېڅ کله زه تا نه بخم ته د بانک جهاني مامور وې بچي دې لویول پیسې دې ګټلې مزې دې کولې اول ته مجاهد او هغه سره نښتي وو خلکیان هلته طالب او مجاهد سره نښتي وو تا څه کول ما په زر شاته یوه غوسه په دې ډېره راغلې چې ته بابای ملت وې طالبانو هم غوږ درته نیو په شکل د اشکالو دنیا هم باید غوږ درته نیولی وای ته کینګ وې او سعودي کینګ ده ته به د سعودي کینګ ته لاړ وې او د یو کینګ په توګه به دې پلوتۍ ورته ویلې وې او په به دې ورته ژړلي وو چې شاه زه 40 کاله شاه وم د یو اسلامي امت نن تا ته په ژړا راغلی زاړم درته او دا د انسانانو اصول دي چې کوي سړی درته وزاړي او یا ډېر عاجز درته کینی په تا باندې تاثیر کوي په هر انسان باندې کوي څنګه راغلی شاه راجګس له خاورو نه داسې راغلم چې د ما په ملک کې د ما د ملت تر منځ ډېره بده ورځ ده په میلیونونه انسانان یې سره مړه کړو د ما وس نه کېږي د تا وس کېږي دا راته جوړ کړه او جوړ یې درنه غواړم که امریکا یې نه جوړوي د ته به ورته واسطه کېږي او وایه به چې شام یې د څپلیو په ځای کې راته ناسته او ما ته دلته دا درخواست راوړی بېرته به تللم او بل شاته به کېناستم بل رئیس جمهور ته به کېناستم هېڅ به مې ریاکاري هم نه کوله مړ به وم مګر نتیجه به یې نه وه ورکړې خدای پاک ته به مې ویلي وو زه شاه وم هلته خو مې هغه ساوې وکړې مګر همدغه کار مې په آخر کې وکړه چا واک راته وننیو خدای به درته ویلي چې مالې دې چې تا یوازې د ولس لپاره منډې ویلې ولس دې مسلمان زه لاړ شه جنت تا کوم کار وکړه کېناستې په ایټالیا کې
په ایټالیا کې راته کېناستې او زه دلته سترګې اوښکې درته ویم چې د ما شا په ایټالیا کې ناست ده ورته وځاړئ چې لکه چې پخوانۍ د پاچۍ مزې ونه کړې هوسۍ به چېرته ولي ښځه به چېرته غي څو دانې به یې غولي د ده د غین او د ده د ښکار غم به ما سره وي دی په ایټالیا کې ناست زه په کچاګړی کیمپ کې ناست یم روزم د 21 ساعته برق هم نه لرم او ګرمي هم د 45 درجې او نیولې مې ده مور مې هم نیولې پلار مې هم نیولې بل مې هم نیولې په ما دې زړه نه سوځي پلار مې مړ 2 روپۍ کور کې نه لرم پلار مې د تا شا له لاسه مړ زه په شپږ کلنۍ کې یتیم سو اوس مې هم پلار نه یادېږي څه رقم ته به و کور کې پوښتنه رانو کې پلار دې یادېږي مل داسې رونق غوندې مې ذهن ته راځي مور مې کونډه سوه پردي ملک کې ناست یم نه پټی لرم نه جوار لرم نه ښه لرم نه بد لرم پوهېږئ ما دې د خدای په ذات قسم چې ما په 7 کلنۍ کې کار شروع کړی 7 کلن به کور کې لرئ څوک 7 کلن ماشوم به لرئ ما په 7 کلنۍ کې کار شروع کړی شپږو کې مړ او 7 کې مجبور سو دا بورډ کې به مو لیدلي که څوک بورډ کې اوسېدلی یې بورډ تاکال به یې ورته ویلي دلته به ماشومان اوبه خرڅولې هغه څه هغه به ما خرڅولې دې ډبو ته به ختم او ګیلاس په 4 انې او په 2 انې به مې خرڅاوه مور به مې راته یخ راوړ راکاوه به ما به خرڅول پوهېږئ ما په 7 کلنۍ کې فکس 15 ساعته 14 ساعته اوبه خرڅولې او څو 45 درجې د سانتیګراډ به وه اوس چې زه ګورم په اوړي کې به اوبه خلکو په اوړي کې څښلې ما نه یادېږي چې ما چپلاکې پښو کړي دي چپلاکې چېرته چپلاکې چېرته وې پښې بل پښې او ما اوبه خرڅولې ځکه چې پلار مې افغانستان کاټه ما نیکه هم همدغې کې مړ سو چې مې کړی وای فحاشت ته لاړ وای فحاشت مو کړی وای 10 کاله ما اوبه خرڅولې چې لږ راغټ شوم بیا مې پلاستیکونه خرڅول او یوازې پلاستیکونه مې هم نه خرڅول مازدیګر کې مجبور وم غواګانې مو ساتلې واښه راوړم باید پاڼې راټولې کړم او لرګي راوړم ځکه تناره لپاره لرګي پکار دي مړۍ پخوه پوهېږئ څه وایم دا زه نه یم دا ټول افغانان هم دغه شی وو که ما په افغانستان کې لږ هم ځکه لرله که ډېره مې لرله چې مې په کړي وای چې مې په کړي وای زموږ بل څه لاره وه آیا ما له ښې ورځې نه دا کار کړی زه بیا هم د ظاهرشاه لپاره خفه سم زه د اشرف غني لپاره خفه سم چې تاریخ یې لوی کړی او مرۍ یې لویه کړې زه تاریخ نه یم نه یم زه تاریخ که نه سټیل زه به د دې خلکو لپاره قرباني ورکوم چې ته پاچا وې ته به د پاچاهۍ ژوند دې خراب نه سي ما که هر رقم ته ژوند کېږي ځکه زه خو پیدا هم د دې لپاره یم زه خو پیدا د دې لپاره یم چې زه باید ټول عمر ذلیله واوسېږم ما ولې په افغانستان زړه بدېږي یا به په پښتون زړه بدېږي زه دا خپل ځان په پښتنو کې وینم زه خپل ځان په پښتنو کې وینم اشرف غني ځان په پښتنو کې نشي لیدای تاریخ یې بیخي نشي لیدای زوی تاریخ بل کا خپل ځان په پښتنو کې نه ویني د ظاهرشاه کورنۍ نه ویني د بل فیوډال نه ویني د بل نه ویني ځکه چې دغه شیان یې نه دي لیدلي ما ته په زرو مړو باندې زړه نه راځي خو ما ته په دې زړه راځي چې زه یو پښتون ماشوم په خپل حالت کې ګورم او هغه زړه مې له دې نه نه چې زړه مې ورته بدېږي خوند راکوي ځان کې احساسوم ځان کې وینم کله چې دا خپل ځان په چا کې ولیده په ژوند کې د هغه د مرګ او د هغه د بېوزلۍ نه خوند نشي اخیستی دا کرکټرونه دي زه په یو لوکس ماشوم کې ځان نسم لیدای زه په بیچاره ماشوم کې ځان وینم زه هیڅ کله په بیچاره ماشوم باندې ظلم نسم کوی
زه هیڅ کله په بیچاره پښتون ظلم نسم کوی، ځکه چې هغه زه یم، ځان کې وینم. که زه د فیوډال زوی وای او ما په پېښور کې په شاین ټاون کې کور وای او په هغه وخت کې په لنکوزرو کې ګرځېدی، بیا ما په غریب ماشوم کې ځان نسه لیدی. بیا که مړ کېدی ما به فکر کاوه چې یو بل څوک مړ ده. که وږی کېدی ما به ویل دا خو دوی تاریخ درته خود به وي. ما که لنډکوزر کې څوک مړ کېدلی ما به زړه په دردېده چې دا د ما غوندې څوک مړ ده. موږ تاسو ټول داسې دا د انسان خواص دي چې انسانان په هغه شي کې ځان ګوري. زه په امریکا کې ناست یم، زه هېڅ احساس نه کوم زه په امریکا کې ناست یم. زما زړه کې تنګ ده ځکه زه امریکا کې خپل خاوره نه وینم. زه په امریکا کې د ځان غوندې خلک نه وینم، ځکه زه دلته تنګ یم. څنګه تاسو ماته ویلی سئ زه دغه طالبانو سره یوه اندازه پورې سمپتي ولې لرم؟ په چا به بد هم ولګېږي. زه دوی کې ځان وینم. بیا کل دي استفاده کیږي، خو زه هم استفاده سوم. پلار مې استفاده سو، ورونه مې استفاده سو، ټوله کورنۍ مې استفاده سو. چی را باندې کوي؟ وزنی مې ما کېدای شي کوم خلکی موږ نه وژل سوی، پرچمی به مو وژلی، موږ به یې هم وژلي. اوس چی کوي خلکی؟ ما وزني. خو وایم درته، خو چې ما پلار دې مړ که، زه دې په دې حل کړم، خو ته مې هم په دغې حل کړې. ولې مې کولې او تا زه ولې کړم؟ ما او تا ته یو شی په کار دي چې یو بل ته غاړه ورکړو او په چغو چغو وځاړو. دا د عقل تقاضا ده، د عقل تقاضا دا ده چې یو بل ته غاړه ورکړو او په چغو چغو وځاړو. دا نه چې زه ورته وایم چې ښه تا دې ما پلار وژلی، ما دې تا وژلی، زه تا وژنم ته به راجګېږې ما به وژنې. دا د عقل تقاضا نه ده. که ما ته وژلې ما وژلې بیا دې حق و. ما نه وژلې، ما تا سره څه ومه وه، ما تا سره څه حساب مې در سره و، خو ته هم راجګ سولې ودې ویلې چې غریبۍ په سر اخیستی یم او نور دې حالت نه تنګ یم او زه هم له دې حالت نه تنګ وم. دواړه له دې حالتونو تنګ سره پوه نه سو. یو بل ته مو کلشینکوف یو کلشینکوف یم تیار په لاس کې راکړې او ډز ډز ړانده ورسره ومو ویستل. زه ولې خلکي ته په غوسه سم، ولې پرچمي ته په غوسه سم، ولې طالب ته په غوسه سم، ولې اردو ته په غوسه سم، ولې مجاهد ته په غوسه سم، ولې ورته په غوسه سم؟ بیا هم زه دا وایم چې دوی ته زه برات نه ورکوم. وروره ته دا وایې داسې اردو مړه سوه، شهیده سوه، داسې شهیدان په اردو کې وسول چې هر یو دوه نیم متره قد لاره. ما لیدلي، زه 400 بستر او دې شفخانو ته لاړم، خپل مړي مې راباسل، مړي رانه ورکو. زه کم از کم لس وارې لاړم له مور او پلار دې د سرتیري سره، چون زه بدبخته په دې کابل کې وم، نور موږ څوک نه لرل. په ټول جمهوریت کې له مانه بل څوک نه و، ټول مړي دې ما په غاړه و. تاسو پوهېږئ چې د دې سرتیري مور او پلار له ما سره وي او یو مسیرګی غوندې یا کسیرګی غوندې ورور یې مي، ځکه ډېر خلک به یې نه راسره پرېښودل او موږ په یخچالو ګرځو او دوی نه د ادکۍ مور زوی ورک وي، احوال ورته راغلی چې مړ ده خو مړی نه وي او دوی در سره ګرځي او په دغې لټ کې دي چې خدای پاکه اوس مړی په لاس راځي. اویم د 20 کالو ځوان، 21 کالو، چاته یې واده کړی و، چا له سبا او بل ارزواتی او یو دانه هغه درته راخلاص کړي چې ته وګوره دا خو به نه وي، زړه کې به دې څه تېرېږي. زه تاسو چې یو 20 ثانیو لپاره فکر وکړئ، د دې مور دا یخچال راخلاصوي، اوس یې ګوري چې د ما انازولی زوی په دې یخچال کې پروت ده، مړ ده،
آیا دا به یې که نه څه رقم په کوم هایجان حالت کې به دا یخچال ته ګوري. له یو طرف نه به وایي چې اوس خدای مړی را پیدا کې، او له بل طرف ته به وایي چې اوس مړ ده، دا به څه رقم چیغه کوي چې وایي دا خو مړ ده، په یخچال کې اچولی. او ما پیدا کړه، دا چیغې مې ولیدې، دا چیغې ما واورېدې، دا چیغې ما بار بار واورېدې. ځان ته به ما ډېر زړور ویلې او ډېر به مې تکړه ویلې چې زه ډېر غالمان وم، زه مشهور وم په دې باندې چې ما غټ زړه ده. او مګر ما به ښځه پرېښودله، زه به ترې وتښتېدم، خلک به مې پرېښودل، ما ټول پرېښودل، په یخچالو کې مې پرېښودل. او دا نور به مې چې لیدل چې دا خو هم څوک دي، دا پښتانه تیران، د تیر قدر ته ښایسته ښایسته، د چا مخ نسته، د چا دا نسته، د چا پښې نسته، د چا چی نسته. ورسای راځي او داسې نه و، داسې یو بیروبار به و چې هر سړی به په خپل مړي پسې ګرځېده. پوهېږئ دا حالت خو ما ټول لیدلي. موږ چې ټروما یا اعصابي نه لرو، موږ به ماغزه نه لرو. موږ که مغزي ټروماوې نه لرو نو موږ ماغزه نه لرو. چې یو شی نه لري نو ټروما به کې له کومه سي. او که په دې وخت کې موږ ته څوک وایي ستاسو ټروما لرئ یا عصبي تکلیف لرئ او موږ باندې دا بده لګېږي، یا دوی موږ ته د پیغور په شکل وایي، هغه هم پښتون، اوس لوی ملا که لیونی سوی یا لږ یا ډېر، او ته ده ته د دې لیونتوب پیغور ورکوې یا ما ته راکوې. دا خو مې یوه کیسه درته وکړه، داسې د مجاهدینو د وخت نه رانیولې تر ماشومتوب نه تر اوسه پورې. نو زه چا لیونی کړم؟ بیا د کوم مور زوی دې درته وولي، پلار دې درته وولي، دوه درته وولي، ته به نه لیونی کېږې؟ خلک په خپلو پیشیانو پسې لیوني سو، که خپلو انسانانو پسې لیوني نه سو. مرګ خو حق ده، مګر په کوم ظلم یې درته مړ کړي، په تار یې درته حلال کړي، ویډیو یې درته راواخلي، حلاله یې په چړو، دی ورته زارۍ کوي، دی ورته تشریح ورکوي، او ویډیو هم درته راشي. دی ورته وایي 2 رکعته لمونځ ته مې پرېږده، هغه خبرې هم ته اورې، یا به دې وروري، خور به یې ته، یا به دې زوی. پوهېږئ دا چې شي روان دي په افغانستان کې، طرفین خبره کوم. موږ خو دلته په ښې ځوانۍ باندې سره جنجال نه ده وروره، موږ په ډېر بد وضعیت کې یو. آیا اوس هم زه سیاست وکړم؟ آیا ما ته خلک وایي ته په سیاست، زه ولاکه په سیاست پوهېږم، ما ذهن سیاست ته نه ده برابر، زه سیاست نسم کوی. سیاست په روغ هېواد کې کېږي، په روغ ملت کې سیاست کېږي. چې ملت روغ سو، افغانستان روغ سو، موږ کې ژوندي وو، زه به بیا دنیا سره سیاست، ایسای سره هم سیاست کوم، لندن سره هم کوم، بل سره هم کوم. وروره په مات زړه، په ټروما او مغزو ته په ما سیاست مه کوو. زه افغانستان له مسئلې نه حل کوم، زه افغانستان له جنجال نه باسم، زه سیاست نه کوم. که ما ته څوک وزارت راکوي که نه راکوي، که ما ته ریاست جمهوري څوک راکوي که نه راکوي، ما ته دا مهمه ده چې افغانستان جوړ سي، دا وضعیت آرام سي، دا ځکه زلزلې نیولې، دا نور له منځه لاړه سي، دا زلزله غلې سي. دغه حالت ته زه منډې وایم. په دې کې به ما بندي کېږم، کار شیطان در راباندې لویږي، مګر دا په دې معنا نه ده چې زه طالب حاکم کوم. طالب په حاکمیت کې زلزله نه خلاصېږي. زلزله په یوازې یو شي حل کېږي چې موږ او تاسو را بیدار سو، دغه مردګاو اسلام آباد دنه د خپله خاوره واخلو، د خاورې زلزله جوړه کړې، دا خپل خلک ځان سره یو ځای کړو، او په دې داخل کې چې کوم خلک را سره دي دا غیر پښتانه، او دې ته وایو چې عین رقم حالت چې زه تشریح کوم په تام تېر سه، ساه واخله، پرېږده دا شیان، دا کیسې پرېږده. موږ دلته په قدرت باندې جنګ نه دی، موږ په دې جنګ د دا معاملات ته خرابه موږ یې را جوړو ته خرابه مه کوه دا کار. طالب له پنجاب نه دستور اخلي، تی له ایکس نه اخلي، بلې له وای نه اخلي. نه طالب دستور ته پرېږدو، نه پښتون دستور ته پرېږدو، نه پارسیوان دستور ته پرېږدو، او دا کار به کوو. د دنیا او د آخرت لپاره ډېر زیات وغږېدم.
په ډېرې بښنې سره. خو خبره د ما په نظر باندې ښه روانه ده او بس تر څو چې یو دغه مبارزه به کوو، که یوه ورځ ژوندی ومه، که دوه او که درې او که پنځه، کور مو ودان.